خاورنو السلام علیکم یو ځل بیا دا پروګرام به داسې نه وي چې زه به درېږم او خبرې به کوم او تاسو به خبرې نه کوئ فقط اورئ به او یو طرف ټرافیک به وي نه دا به داسې نه وي دا به تاسو هم خبرې کوئ زه به هم خبرې کوم ځکه دا لیکچر نه دی دا یو ورکشاپ دی چې اصلي مقصد دې ورکشاپ تاسو چې زده کوئ او دې نه علم سره لاړ شئ نه چې دا ووایئ چې نه چې دا ووایي چې رحمت الله نوروز ښه خبرې وکړې زما نن دا مقصد نه دی او نه دې مقصد ته زه راغلی یم او انشاءالله دا کیدی شي د نورو ټریننګونو نه ورکشاپونو سره جدا هم وي د نه مخ زموږ دا پروجیکټر جوړېږي زه غواړم څو پوښتنې وکړم دا ووایي چې څوک تاسو کې د ننګرهار ښار نه بیرون راغلی دی ډېر ښه او څوک تاسو کې په مسجد کې امام دی ماشاءالله ډېر ښه او څوک د ننګرهار ولایت نه نو ولایتونو نه راغلی دی ولسوالۍ نو ولایت نه څوک راغلی دی ډېر ښه ماشاءالله ننګرهار خلک باید تاسو نه زده کړي که نه ګوره په هر حال چون نن د جمعې ورځ ده موږ ډېر وخت هم نشو اخیستی او بل دغه الحاد چې کوم خدای نه مني دو ته عید یې سویم دنه مخ زه خپل خبرې شروع کوم زه غواړم معذرت وغواړم ما د پښتو دپاره چې زما د پښتو ادبیات کافي کمزوري دي او چې کله هم زه غلطي کوم نو تاسو په غلطۍ باندې توجه مو کوئ که انشاءالله څه غلطي ولیکئ او وروسته یې ما ته ووایئ چې تا پښتو کې دا غلطي وکړه زه خپل ځان اصلاح کړم دا موضوع ما داسې ټوله کړې ده چې څنګه کولی شئ تاسو نن ځان سره شیوې سئ زه به دا نه جوابوم چې هغوی وایي څه زه به دا نه جوابوم چې هغوی په اسلام باندې څه اعتراضونه نیسي زما اصلي دا موضوع نه ده زما موضوع د هغوی بنیاد دی د ایتیزم بنیاد او د اسلام بنیاد چې کله هم زموږ بنیادونه جوړ شول وروسته مسلې په خپله حلیږي زه ته مثال درکړم تاسو کې څوک میوزیک یې اورېدو چا سندرې اورېدلې مخکې لاس جګ کوئ شرمېږئ مه دلته شرم خبره نه ده ښه چا اورېدلې لاس جګ کوئ لاس جګ اوس څوک اوري شرم الله ته لاس جګ وي که رښتیا نه اورئ ولې نه اورئ ولې نه اورئ اوس بل داسې نه دی چې ته چا قانع کړی یې یا تا ته چا ویلې ده مه اوره یا چا ته ټوپک په سر ایښی ده چې مه اوره هغه دی چې تا بنیاد جوړ کړو ایمان دې جوړ کړو نتیجه دا راغله چې میوزیک باید وانه اورم د زده کن دی نو د دې ایتیس او هغه ښځو چې خدای ردوي دا په دې نه کېږي چې موږ هغوی ته ووایو چې خدای قبول کړه نه د هغوی موږ بنیاد جوړو چې کله مو ته بنیاد جوړ کړو هغه بیا اسراء المعراج هم قبلوي هر څه قبلوي که موږ بنیاد نه جوړ کړی هېڅ هم نه کېږي اوس زه غواړم دا پوه شم چې تاسو څومره خلک ایتیس سره مذاکرات درلودلي دي خبرې مو سره کړي دي هغه لاس جګ کوي که هغه انټرنیټ باندې فیسبوک چېرته وي ته یو خبره بس بل هم کوم چې چا نه زه پوښتنه کوم چې ووایه لطفا فقط یو نیم دقیقه وخت واخلئ صحیح دی دعاګانې پکې پرېږدئ مهم موضوع ته راشئ خبره ختمه ورور تا ته وایم ته ووایې تاسو څه بحث کړ وبښئ څوک په انګلیش پوهېږي دلته ماشاءالله 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 څوک یې لوستی شي ډېر ښه زموږ مولوي صاحبان باید اول ژبه چې وروسته د عربي نه زده کړي هغه به انګلیش وي ځکه اکثر دنیا اوس په انګلیش خبرې کوي او که غواړئ واقعا دین ته کار وکوئ نو باید تاسو په انګلیش پوه شئ ښه اوس زموږ موضوع چې ده ډیواین ریالټي ان اسلامک ریسپانس ټو ایتیزم ډیواین ریالټي څه معنا ده دلته د انګلیش درس نه دی خاندن فقط ما په انګلیش کې لیکلي ځکه تاسو ته وایم چې د خدای حقیقت د الله سبحانه حقیقت بنیادی حقیقت موږ څه شی غواړو دې خلکو ته ورسوو هغه د الله پیغمبر او کتاب یعنې نزول چې په درې شیانو موږ قانع کړل انشاءالله وروسته قناعت به خدای پاک خپله ورکوي بیا موږ ته یو لار اوزګارېږي چې حد ته ورسېږو دا درې شیان چې دي یو نقشه ده که مثال تا سره جلال آباد نقشه ده د دې خو دې معنا دا نه شي ته باید جلال آباد ټول روډونه تا ته معلوم دي او ته باید په هر روډ کې وګرځې نه ته چې کله ځان هدف ته رسې فقط یو روډ اخلي ټول روډونه اخلي الله ته ټول روډونه معلوم دي لیکن فقط یو سرک اخلي ته خپل مقصد ځان ورسوي نو نن موږ یو سرک اخیستی دی چې هغه دی د خدای حقیقت نو چې کله موږ دا سرک خپل هدف ته ورسوو انشاءالله تعالی نور موضوعات په خپل اسان کېږي او څنګه به ورسره موږ د دوی بعضې بنیاد هم جوابو ځکه چې تر څو پورې موږ خپل دښمن ښه سره وپېژنو موږ کولی شو هغه ته بیا جواب ورکړو موږ مخکې ځو نن به څه شی وایو نن موږ څه شی باندې بحث کوو
اول ولې په ایتیزم باندې په دې خلکو موږ نه ناس یو ټول راټول شوي یو څوک د نو ولایت نه راغلی دی څوک ولسوالۍ نه راغلی ولې ناس یو ولې خصوصا موږ په دې خلکو باندې بحث کوو په دې باندې بحث کوو دویم څه شی وجې دي چې دا خلک اسلام پرېږدي یا مثال نور مذهبونو کې هم دي او پرېږدي او ځان ته ایتیس لقب ورکوي د ده وجه څه ده د دې وجې باندې بحث باید وکړو بل چې دی څنګه کولی شو چې اسلام ته یو مثبت کیس وړاندې کړو یو مثبت کیس ایتیس ده ځکه اسلام چې کله معرفي کوي عیسویانو ته هغه جدا دی یهودیانو ته جدا دی هندو ته جدا دی بودیست ته جدا دی فارسیزم ته جدا دی مسلمان ته جدا دی لیکن ایتیس ته سره رقم ته اسلام واضح کوي هغه جدا دی داسې څنګه ته مسلمان ته اسلام معرفي کوي هغه نشي کولی چې یو کس ته چې هغه په اسلام په خدای یقین لري هغه ته په هغه طریقه نشي معرفي کولی د دې ته څنګه یو کیس جوړولی شو انشاءالله نن به دا وایو زه غواړم دا واضح کړم چې زه نه عالم الدین یم او نه کوم شیخ یم شیخ ته خو رسېدلی نه یم ځکه عمر مې زیات دی کم دی او انشاءالله وتعالی چې زه کوم بحث به کوم زما مین سبجیکټ چې دی هغه ادیان دي د نورو مذاهبو سره بحث نن به باندې بحث کوو لږ بیرته بره کېږو او آخري مسله چې ریسپانس ټو ایتیزم ایتیس چې کله راشي دوی ډېر زیات ډاډه وي که تاسو متوجه یاستئ ډېر زیات په ځان اطمینان لري او موږ یو نور څوک نشته دی نو څنګه کولی شو چې دغه غرور دغه ډاډریت سوال لاندې راولو او ته ووایې چې په حقیقت کې څوک یې د باندې موږ بحث کوو مخکې راځو ابن تیمیه رحم الله الحمدلله تاسو اکثر یې پېژنئ ټول یې پېژنئ هغه ویلي دي چې مسلمان چې کله بل چا سره بحث کوي د غیر مذهب سړي سره چې نن بلیوري خصوصا ایتیس هغه باید عقلي دلایلو باندې ناکامه کړي په عقلي دلایلو باندې عقلي او نقلي باندې سړی ناکامه شي که ناکامه نه کړي نو ستا د دین احترام به ونه شي دا زما وینا ده ابن تیمیه رحم الله دا خبره کړې ده نو انشاءالله ما بره لیکلي یس یو کین او تاسو یې کولی شئ او هغه دا هم ویلي دي چې دا د هر چا کار نه دی اخري لاین کې چې دا د هر چا کار نه دی ځکه ما په خپله څو کاله مخکې یو فرانس یو هلک سره ما ملاقات وکړو او هغه ته ما دا بحث کو ما سره سرک نه و چې باندې ما شروع کړی او چېرته مې ختمه کړې وی خو چې هغه یو خبره کوم ما به جواب ورکوم هغه بله ما به جواب ورکوم څلور 5 ساعته بحث وشو نتیجه نه وه نو آخر ما ته وویل زه ته مسلمان زه بیخي کافر نو فرق څه دی ما زه جنت ته دوزخ ته ځې نو هغه ویل داسې خدای چې فقط په دې ما دوزخ ته وړي زه یې بیخي نه منم دا زما جهالت و ما باید داسې نه وویلی ځکه د هغه بنیاد جوړ نه دی زه ته دا خبره کوم نه دا زما جهالت و نو انشاءالله وتعالی یو قناعت بخش جوابونه موږ خلکو ته ورکوو ولې مهم دی چې موږ په ایتیزم باندې بحث کوو ولې مهم دی خصوصا په افغانستان کې دا واقعا چې مهم دی په عیسویت باندې بحث کول مهم دی په نور مذهب بحث کول مهم دی خصوصا زموږ په جامعه کې دا بحث باید وشي او زموږ علما باید دنه خبر شي دا موضوع صرف فیسبوک کې ده او فیسبوک کې انسانان ژوند کوي هغوی خلک دي د دې جامې دي د تاسو غوندې لباس اغوندي پښتو وایي دری وایي پشهیي وایي نورو ژبې وایي خو هغوی ډېر موزره دي نسبت د عیسویانو نه د یهودیانو نه د هندوانو نه ولې موزره دي که چېرته یو هندو سره ته بحث کوې هغه ته دا نه وایي چې ستا ایمان کې سوال نه راولي هغه ته خپل د هندویزم بحث به کوي که چېرته یو ایتیس سره بحث کوې یو شخص چې په همسا ملک نه دی هغه ستا ایمان د سوال لاندې راولي او چون موږ مسلمانان اکثر جذباتي مسلمانان یو موږ هغه وخت یو خیر دی بوکس لغت باندې هغه میدان یو طرف ته کړو وروسته چې کور ته لاړ شو په دې موضوع به فکر کوو او چون موږ سره د هغه سوالونو جواب نه وي داسې وخت راځي چې موږ لمونځ هم پرېږدو په خدای یقین هم پرېږدو یو بانه لټو او شیطان دپاره یو ځای ورکړو شیطان بیا خپل کار مخ ته قرار وړي صرف دا نه چې دعوت زموږ وظیفه ده او زموږ چې یو د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو چون هغه باندې بل پیغمبر نه راځي وروسته دا زموږ وظیفه چې خلکو ته دعوت اسلام وکړو زه به دعوت باندې بحث نه کوم دا به جدا تقریر ویولې باید موږ دعوت وکړو خو زموږ په جامعه کې زما په نظر چې دا خلک تلي اروپا ته تلي د نورو ملکونو ته او هلته سپورټ شوي دي پروجیکټ ورته ورکړل شوی چې په افغانستان کې کار وکوئ دوی تا غوندې
د دین دپاره نه کوي چې ته وایې چې والله ورځ آخرت ما ته خدای پاک دې خبرې اجر راکړي هغوی خو د اجر کوم امید نه لري نو بیا د هغوی اعصاب خراب دي چې ټوله شپه کښېني تا سره فیسبوک باندې چټینګ کوي نه د هغوی دا وظیفه ده هغوی به دا ریکارډ کړي او پرنټ یې کړي بېرته خپل کسانو ته ښکاره کړي چې موږ څه کړي دي په هغه باندې هغوی ته پیسې ورکول کېږي چون هغوی ته خو پیسې ورکول کېږي زه ته خبر یم ته ته خبر لیکن زموږ ځوان یو معصوم ذهن ته خبر نه دی او په دې هم تاسو باید قانع شئ چې زموږ ټول ځوانان حتی خورګانې نن په انټرنیټ کې دي او چې څوک هم د هغوی دا چټیات لولي خپل دین د سوال لاندې راولي او خلک شوي هم دي ډېر زیات چې چا حج کړی دی حاجي صاحب په کارونه اوس هم لیکلی دی څوک د مدرسې نه فارغ دی هغوی دین نه اوښتي دي د څو څو وجو نه وجه هم تاسو انشاءالله زه واضح کړم ولې اوړي خو ډېر زیات مهمه دی موږ به دې خبرو باندې بحث وکړو خصوصا په جامع کې دنه مخکې چې د دوی سوالونه زموږ ځوانانو ته ورسېږي باید موږ د دوی جوابونه خپل ځوانانو ته ورسوو که مراد سوال ته رسېږي دوی سره جواب شته تر څو کولی شي سوال جواب کړي او خپل ایمان د سوال لاندې رانولي او که موږ ونه کړو ورځ د آخرت موږ د سوال لاندې راځو دا زما وینا ده بد کار کېږي هغه وخت چې ښه خلک څه کوي نه نو صرف دا مو وایي چې ورو ولې ته ذهن سوال لاندې راولې نه موږ ته به صحیح جوابونه وي او بیا خلکو ته ورکړو مخکې ځو تاسو تشویش هم مه کوئ کیدای شي تاسو په انټرنیټ کې لیدلی وي چې خلک په اسلام باندې تور داغ لګوي مسلمانان ته بد وایي مسلمانان په میډیا کې دي الله مسلمان حمله وکړه مسلمان ونیول شو مسلمان داسې شو تاسو وایئ چې اسلام باندې څه حال دی د اسلام به اخر کېږي څنګه دا تشویش مه کوئ نمبر 1 دا دین د خدای دی او خدای ساتونکی دی موږ نه خو که موږ دا کار وکړو خپل وظیفه اجرا کړو نو موږ ته خدای پاک اجر راکړي زه اکثر چې کله زه په مالیزیا کې وم ما چا دعوت کوم نو مسلمان ته مې دعوت ولې نه کوي هغه ولې وکړم زه لمونځ کوم زه روژه نیسم دعوت ولې وکړم نو دا سنت نه دی خو ما ته چې وکړم تاسو د روژې نیولو کوم ثبوت شته دا خدای اجر درکوي امید لرو چې خدای به راکړي کوم ثبوت شته وایي نه مې د لمونځ شته وایي نه مې دعوت خدای پاک تا ته واضح ویلی دي چې کله هم څوک هم تا نه هدایت اخلي هغه د یو سور کامل چې وایي اوښ نم بهتره دی او چې کوم نیک کار کوي تا ته پکې اجر راځي چې کوم بد کوي تا پکې شریک نه دا خو صدقه جاریه ده ته جومات جوړی لګیا یې خو لږ زره دعوت هم وکوه ته کولی شي چې اقتصادي دعوت هم وکړې نو مقصد مې دا دی تاسو تشویش کېږئ مه چې ولې اسلام سوال لاندې اسلام سوال لاندې نه دی دا موږ ته میډیا هم داسې ښکاره کوي که وګوري ریسرچ پیو ریسرچ کړی په 2008 کال کې به زیاتره په دنیا کې به خلک مسلمانان وي نن سبا عیسویان زیات دي نور مذهبونه زیات دي لیکن نمبر 1 دین به په اسلام کې وي هغه به اسلام وي دین زمونږ اسلام فقط یو مذهب نه دی لکه څنګه چې عیسویت دی دا یو دین دی دین نه معنا چې پورا د ژوند لاره چې سیاسي اقتصادي اجتماعي تعلیمي ټول بخشونه پکې بحث دي او پیور ریسرچ دا کړی دی چې دا به دین وي په خلکو باندې نه فقط د یکشنبه چرچ نه دین خلک به تعقیبوي په خپلو ژوند کې او په عمر کې او چې کوم ورځ دوی ژوند تیروي او ایتیزم چې کوم خلک موږ سره بحث کوو دوی به په 2050 کال کې به په 16% به دوی کمیږي دا خلک زیاتېږي نه دا خلک ورځ په ورځ کمیږي چون دا ډېر فعال دي او فنډ لري پیسې لري وخت لري تشویق کېږي تقویه کېږي نو موږ ته دوی ډېر فعال ښکاري خو اصلا دوی فعال نه دي او د هغوی اتفاق زموږ نه قویم دی زموږ مسلمان د هغوی اتفاق قوي دی خو موږ زیات ښکاري خو ریسرچ مطابق دوی ورځ په ورځ کمیږي او زیاتېږي نه خو فقط په نورت امریکا کې او په یورپ کې به دوی لږ زره زیاتېږي او د هغه وجه څه دي زه بیا انشاءالله تاسو ته واضح کړم نو نتیجه دا ده چې تاسو تشکیږئ مه او مه غم کوئ چې ولې اسلام نه اسلام خپرېږي الحمدلله فقط د میډیا چې موږ ته غلط معرفي کوي اوس په دې موږ بحث کوو چې ولې خلک اسلام پرېږدي خصوصا په اسلام باندې یا ولې خلک دې نتیجه ده چې خدای نشته دی موږ د حد موږ ټول ته هغوی ذهني تکلیف کاري که نه څنګه یو کس چې خدای نشته دی یو مور په ګېډه کې یو ماشوم دی او بل 2 ماشومان دي یو ته وایي چې مور مې نشته دی او د مور په ګېډه کې نه زه خو نه ګورم د هغوی نتیجه داسې وایي چې مثال خدای نشته دی چې یو ماشوم په مور په ګېډه کې ووایي چې مور مې نشته دی نتیجه څه راځي ماشوم لیونی دی اعصاب یې نشته نه پوهېږي نو چې کله یو شخص وایي چې خدای نشته دی موږ دا تصور نشو کولی څنګه یو کس ویلی شي چې خدای نشته دی کولی شو نشو کولی
خو لیکن دا وجه دي چې انسان دې لیول ته رسي خو په دې هم پوه شي چې دا کار په یو ورځ کې نه کېږي یو ورځ کې سړی نه پاسېږي چې خدای نشته دی خبره ختمه شوه نه دا کال وخت اخلي شیطان موږ نه ډېر حوصله لري موږ چا ته چې بحث کوو هدایت دپاره یو ورځ چې بحث کوو دویمه څپېړه مو ته ورکړي لیکن شیطان داسې نه کوي شیطان چې مثال څوک زنا ته نزدیک هغه چی کوي دوی چې زنا وکړو نه 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 داسې نه کوي هغه چې اول ټلیفون باندې تماس جوړ کړي تماس جوړ شو السلام علیکم وعلیکم السلام بهر یو ملاقات وکړو زه ولا ورون په قاری نه مازدیګري کې ته چې کله مکتب ته ځې دغه وخت کې صحیح ده مکتب ته تاسو به زه وګورم صرف خورګان نه هلکان هم بیا چې کله ملاقات وکړي مازدیګري کې بیا خاص صحیح ده وشو اوس خو لږ ناوخته دی سبا باندې بیا ملاقات شو خبرې اوږدې شوې اول اوس خو لنډه ورون په قار نه چې کور ته لاړل دواړه بیا به اوس ماښام شي لږ ناوخته ډېر شي لږ ناوخت ډېر شي اخر زنا باندې ککړ شي شیطان خیال هم دی که نه څونه به حوصله سره کار کوي شیطان تا ته هم کله نه وایي چې مونځ مه کوه چې وایي اکثر ته لفظ کې چېرته وایي چې وایي جواب راکړي که نه بالکل چې کله وخت بیخي لږ پاشي بیا رس شي وایي زه قضایي به وکړې یو نتیجې ته راځي چې نیک ومه نو ایتیزم مکمل هم دغه شی دی اوله کې ته که خدای وجود لري نو څنګه زما ماشوم مړ کېدی شي که خدای وجود لري او زما خدای بیخي زما نه مني دا بل موټر چلی زه موټر نه لرم او هغه بي ام ډبلیو واغستو دا جنۍ زما خو خدای ولې ماته نه راکوي بیا اخر دین چې راشي ریشه نشته دی یو بل کس لږ زره اوبه په واچوي ستا مرض زیات شي اوس راځو چې کوم وجې دي ښه دغه وجې په هر ملک فرق کوي په افغانستان کې جدا فرق کوي په نورو ملکونو جدا فرق کوي لیکن دا وجې چې دی ما بنیادي شپږ وجې ورکړي دي چې دا بنیادي وجې دي او دا یوم عقلي نه دي والله بالله یوم عقلي نه دي تو دا ذهني نه دي چې هغوی هوښیار دي او ساینس دی او دا دی نه 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 یوم عقلي نه دي اوس وګورئ نمبر 1 په مټیریالیزم کې د دنیا مینا چې چا سره زیاته شي او څنګه سره د غرب فلسفي راشي او بیا غنه څنګه سره ټیکنالوژي مې سره شي دغه نه چې راځي ایتیزم ته دا په افغانستان کې نه په دنیا کې نه که زه تاسو مثال درکم که یو کس یو ټای سره واغوندي سپین شرټ تور جاکټ ایو خبره کوي دغه خبره مانی او که یو کس زړی جامې اغوستې وي او سپلیم نه وي دغه خبره مانی د چا مانی حق به وي ښه زما سایکالوجي څوک ما دروغ پاسان نشي ویلی ښه نیکټای ولا کنه همدغه کار ایتیزم سره شوی دی او ابن قیم رحم الله هغه وایي چې کله هم ته یو څه شي ضعیف پسې منډه کې ته په خپله هم ضعیفه کېږې د معنا څه ده چې یو څه ضعیف پسې ته هلې ځلې کې ته په خپله هم ضعیفه کېږې نو چې کله موږ نیکټای او کوټ او دنیا او ټیکنالوژي او آیفون او سمارټ فون او دې پسې لاړ شو موږ په خپله هم ضعیفه کېږو بیا چې نوی آیفون راغلی نه موږ ته امید کېږو چې کله راځي بار بار ډیټ چک کوو موږ هم ضعیفه شو او دا ایتیزم سره همداسې دی مسلمانان چې هغه خلک صرف مسلمان نور مذهبونه هم چنان دوی په خپل عقیده باندې قانع نه وي مثال زه ته مثال درکوم راځئ لږ افغانستان نه بیرون ووځو زه یو شخص یم خدای ما ته عقل راکړی دی زه وایم چې څنګه کولی شم د یو بوت عبادت وکړم څنګه کولی شم د یو بوت عبادت وکړم د یو غوا عبادت وکړم د یو تیږې عبادت وکړم دا خو خپله کومک ته ضرورت لري چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو چون مسلمانان نه هم چې غلطي کوي خو ضعیفه دي چې اسلامي پیغام ورته ورسوي غرب نه یو کس ټای سره راشي هغه ته ښه 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 ته دې زما عبادت مه کوه داسې دروغ دي هغه مني ځکه مخکې نه ذهن کې سوال دا دروغ دي تیږې عبادت مه کوه مني دروغ دي بیخي خدای نشته دی هغه وایي نشته دی نشته دی لږ سوال جواب شروع کړي میاشت بعد هغه سړی ایتیس شي ځکه هغه اول لم صحیح حقو ته نه رسېدلی سوال ځان اکثر په هند کې په لیبیا په نیپال کې بنگلاديش کې خلک په دې لیول باندې تیز کېږي چې کوم شي دوی عبادت کوي هغه نشي قانع کولی نو نتیجه شي نتیجه چې دا خدای نشته دی او اسلام هم داسې وایي اسلام چې وایي لا اله نشته دی معبود الا الله فقط خدای موږ به الا تر ازوس لا اله باندې باس کوو نو دوی خدای رد چې نشته دی اصلي خدای دوی په ذهن کې نه رد کړی چې خدای چې کوم کائنات جوړ کړي دي هغه خدایان چې
دوی ته نمونه ایښي غوا ته او بیزې ته او پشکې ته او ستوري ته او 14 میلیون خدایان ځان جوړ کړي دي هغوی دا رد کړي نتیجه چې وایي مکمله خدای نشته دی هغه وایي سوشل ریزنینګ هغه د کس چا چې ورته ویلي دي هغه تعقیبوي په تاسو وګورئ چې ولې خلک ډېر سګرټ څکي اکثر خلک سګرټ څکي دا هم سوال ترې لاندې راوڅه دی نور نشه نه کوي سګرټ او نسوار دا ولې چې سوشل ریزنینګ دي تا کړی ما لیدلی ده کړی ما لیدلی نو ما ته هم دا خبره عادي شي ما ته عادي شي زه کوم نو چې کله په غربي نړۍ کې ایتیزم عادي شو خلکو دا سوال لاندې را نه وسوي دا واقعا عقلي دی او که نه دی دوی ته عادي شو دوی وویل زه ایتیست یم هغه نه بعد چې دوی جذبات او دغه مقام سوال لاندې راتو دوی خپل ځان د دفاعي سیستم جوړ کړو چې څنګه خپل ځان دفاع وکړو او دوی دفاع لپاره دوی ساينس راواغستو او هر خبره راواغسته دا باید لمس شي امپیریسزم او پوزټیویزم چې باید ټیسټ شي هغه نه بعد بیا قبول شي دا باندې ان شاء الله بحث کوو چې څنګه هغه صحیح نه دی یو وجه په غرب کې کلچر دی هغوی سیستم او همچنان د خلکو غلط عقیده د الله سبحانه تعالی باندې او هغه نه بعد دوی ایتیس کیږي اوس راځو lack of knowledge د کمی د علم د وجنه چې کله علم د خلکو کم وي هغه هم دې نتیجې ته راځي ما مخکې ذکر وکړو چې دوی علم کم دی د ډیواین ریالټي یعنې د خدای د حقیقت نه دوی اوښانو غواګانو ته خدای ویلې نتیجه شی راغله خدای پرېښودو ځکه چې علم کم و اصلي حکمت لاس سره نه وړو د کم علمي د وجې نه او کوم شی دوی سره و هغه د وجې نه خدای بالکل پرېښودو دا یو دا وجه او دا وجه په افغانستان کې هم ده انشاءالله تاسو اخر کې یو ویډیو ښیم چې موږ په کابل کې کړې ده ویډیو دا و چې موږ په کابل ښار کې 3 بنیادي پښتنې هم خلکو نه کولې مین ښار کې زه د ویډیو ښیم انشاءالله لږ وروسته خلک هم څه پښتنې کولې اسلام 5 بنا ووایي د شهادت کلمه ترجمه کوي د خالد بن ولید د پلار نوم څه دی تر ته خالد بن ولید پلار نوم څه دی تاسو د خالد بن ولید د پلار نوم څه دی ماشاءالله دا پښتنه چا جواب نه کړ شو په داسې څو فرضونه دي تاسو به وګورئ ماشاءالله خلک ځوانان تکړه لیکن چا 5 بنا د اسلام او د کلمې معنا خلکو ته ځنه و او بیا موږ مسلمانان یو نو بیا چې کله موږ اسلام پریدو بیا اول د اسلام پرې هغه ته اول صحیح مسلمان نه وي نو چې چا د اسلام د کلمې معنا ځنه وي نو هغه ته سره مسلمان ته وای چې بیا کله اسلام پریدي بیا ملامت په اسلام وي او چې ما اسلام پرې وته په اسلام پیژندل نه کامل وی دی وجه خیر دا کار کوي دویم چې د ایموشنالیزم جذبات چا کې جړام راځي او نورم راځي موږ مسلمان اکثر ایموشنل یو ایموشنالیزم سره کم دی مثال دته وایم که دلته یو دوه کسان لګیا وي دی او بل کس په خبرې کوي په خبرې کې لګیا دي دوامدار په خبرې کوي نو اوس چې کس راشي چې هغه جذباتي وي مثال تاسو وایم ته به دوه کس سره لقب نوم ورکې ماکشره کا زه تاسو نه پښتنې کوم زه غواړم تاسو شی زده کړئ ښه دا تر څو پورې زموږ شروع اصلي موضوع نه راغلی دا دوه کسان چې د بل کس په خبرې کې هغه ته به څه ووایې ډېر ښه یو بل ورور ته ووایه ته به څه ووایې دا ورور چې څوک هم خان دی نه زه هغه ته مې پای کړم ښه جاهل ښه یو بل پښتنه به دې وکړم اته ولا ورور تانه ته به چې ورته ووایې بالکل نو که اوس تاسو زه 2 ټکي علم درکړم موضوع بدلیږي زمونږ چې کله دغه شی ایموشن موږ راوخلو جذبات راوخلو او موږ علم دپاره صبر ونکړو نو زمونږ بل طرف ته ځو چې کله لږ صبر حوصله نه کار واخلو او علم ته لاس رسوي ولرو موضوع مولي زه اوس دا موضوع مکمل بل طرف ته وړم دا دوه ته هیروګان جوړوم زه ته دا یو ډاکټر دی او دا بل کومک کوي دا سړی مارچ چلو چې په خیر قطنی کې مړ کیږي وشو کنه تاسو دوه جاهل ویلې ظلم ویلې علم بدل شو نو بعض خلک د خپل جهالت دی وجنه د کملمی دی وجنه چې هغوی جذبات راغستې وي اسلام پریدي او صبر نه کوي دغه موضوع املا سره ولته په دا موږ ډېر دقیق بحث کوو یو دا وجه ده د چا زوی مړ شي یا مثال وګوري چې یو ماشوم په یو سړک باندې مړ کېږي او خلک یې وژني او څه شی نه کېږي دا خدای سوال لاندې راولي
ول دا کار کوي ولې خدای چې ویندا باید حفاظت وکړي ولې خلک افریقا کې وګي لاسه مړ کیږي ولې په لیبیا کې خلک مړ شول ولې په سیریا کې 15 میلیون خلک مړ شول ولې په افغانستان کې خلک مړ کیږي ولې خدای زمون غور نه کوي دا سوال اندراغ ټول او چې چون دوی سره سوال نه پیدا شول او جذبات هم سره شول لیکن علم نشته دی خپل ایمان سوال اندرا وستو او په نتیجه کې نه کی ما ته میسجونه راغلي دي زه بیخي نشم کولی هغه وکړم ما ولا کول په فلسطین کې خلکو وژو اسرائیلي عسکر وژو چې ولې خدای دا نه ساتي ولې خدای داسې نه کوي ولې خدای داسې نه کوي زه بیخي اوس مونځ نشم کولی ما ته هغه لږ یادېږي موږ ته ایمیل نه راځي انشاءالله موږ جواب وکړو اوس راځو څلورم ته چې مس یوزینګ اسلام فور پرسنل اجنډا دا هم یو وجه ده او دا اکثر زمونږ دی د اونم چې مولوي صاحبان خوا خلک چې ځان ته دغه نوم ورکوي او اسلام شخصي ګټو دپاره استعمالوي ډېر خلک د دې وجې نه اسلام نه تللي دي او دا حق دی یو صحابي چې عبدالله بن امیرو کوم وانس نوم یې شری ډېرو بخۍ نوم دپاره هغه ماشاءالله خدای پاک ډېر خوږ اواز ته ورکړی و نو بل صحابي د هغه شاته مونځ کوو او د مونځ ډېر اوږد کړو مخصوصا مونځ باید لنډ وي د اوږد کړو نفل یې کول مونځ هم نه کول فرض هم نه کول نفل یې کول نو دا مونځ پرېښودو کور ته څه اوبه وړل ځان سره یې واخیستل نو هغه سبا چې خبر شو ته څنګه دا کار کولی شې ته څنګه مونځ پرېښودی شې رسول الله صلی جواب کې څه ورته وویلې څوک راته ویلی شي رسول صلی الله د جواب کې څه وویلې صحابي ته چې په قار او په بل کس باندې څوک ورته ویلی شي خیر جواب کې ورته وویلې تاسو او ماس به څومره ګرانو مازو بخری وبخ ماس به څومره ګرانو هغه ته ویل ته فتنه کې او تاسو د بعض خلک د اعمال له وجه خلک اسلام پرېږدي دین نه به لرې ځي زمونږ بعض خلک هم داسې دي چې د اسلام په حجاب کې د اسلام په لباس کې د اسلام سره لوبې کوي او چې کله معصوم ذهن دا ګوري خو اسلام ته چې یو پاک ګوري چې اوس شی ډېر عاجز دی او څه شی چې د خدای طرف نه دی نو څنګه دا اعمال سړی کولی شي بعض خلک په دې اسلام پرېږدي مثال یو ما ته په جرمني کې یو خور وویلې چې ما یو افغانستان کې قصه واورېده چې یو مولوي صاحب یو څو جنۍ وړوکې جنۍ سره تجاوز کړی دی نو که مولوي اسلام داسې کوي نو بیا اسلام څنګه زه خو نه منم دا اسلام څنګه امکان لري ځکه ډېر خلکو ته ما ورته اسلام یو هغوی ته تاج محل اسلام نه دی ما ورته اسلام ځکه موږ تاسو اعمال ګوري ما ورته نه اسلام تعریف کوي چې موږ سره هم اسلام خپل ځان ته تطبیق کوو نو ډېر خلک د همدې د وجې نه هم چې دین نه لرې شوي دي او بل دین نه چې خلک لرې شوي دي چې کله موږ اسلام چا باندې په زور هغه کړو حقیقي اسلام نه خپل شخصي اسلام مثال در کوم که یو ښځه په کور کې وي په هغه باندې خواښې او میړه همداسې لیورونه نور پې ظلم کوي او هغه یو بل چا خواته چې تمام ظلم روان دی خیر دی حفصله کوه تا ته خدای اجر درکړي الحمدلله ښه خبره ده بیا هغه وهل کېږي ټکول کېږي په خلاف ماتېږي بیا ځي خیر دی حفصله کوه تا ته خدای اجر درکړي بیا ځي راځي بیا هم دا خبره کېږي نتیجه به څه راځي نتیجه به څه کېږي اخر وطن زه بیخي د اسلام منم نه من افغانان خصوصا افغانستان دا کار هم کوو چون موږ ته اصلي شریعه معلوم نه وي او موږ په غلط قانون په خبر تطبیق کوو او اخر ته تا ته خدای اجر درکړي زه فقې تاسو ته وایم فکان زه کوم تاسو نه غواړم بور شي ښه خوب نه کوي رانه کوم کس چا وهلی و سپین ږیری و بیچاره نو د هغه درې بچي وو یو پوهنتون کې درس ویلی یو وظیفه کوله یو دو عالمانو یو ځای کې وظیفه کوله دا فقې ده هیڅ هغه نه لري نو چې یو راغله ته پلاره زوی ته ویل زه پلان کې وهلم وي خیر تا ته خدای اجر درکړي څه ورته مو ویل غلی شه هغه هم ناست دی دا بل هم چې راغلی دی دا درېیم چې راغلی ته ویلي ښه سړی والی دی بېرته پلار چا چې در کفریت نه وي هغه مې خوند نه کوي نو دې مقصد مې دا دی چې زما مقصد څه دی همیشه دپاره عدل او د منځ لار اخلئ امام حسن البشري هغه وایي چې کله موږ یو څه شی ډېر زیات کړو بیا هم افراطیت دی یعنی ایکسټریمزم دی که اوس شی موږ ډېر کم کړو بیا هم فرق دی همیشه لپاره بیلنس ولرئ په اسلام کې نو دا هم بعضې وایي چې خلک اسلام پرېږدي بل چې دی د پرابلم اف ایول اینڈ سفرینګ ډېر خلک په دې منطق نه پوهېږي چې ولې زما ماشوم مړ شو ولې زما ماشوم ګډ پیدا شو ولې زما پلار مړ شو ولې زما ښځه مړه شوه ولې دا ښځه چې ما مینه کړه ما سره واده ونه کړو ولې دا کور ما وانغوستو ولې دا وظیفه ما وانغوسته ما خو لمونځونه مو کړل تراویح مې وکړل قیام اللیل مې وکړو هر څه مې وکړل ولې ونه شو د دې ولې جواب به انشاءالله موږ په لږ په اخره کې ورکوو ځکه زه غواړم ول فاونډیشن جوړ شي بیا په دې باندې بحث وکړو سمه ده بل چې دی سوشل پریشر
سوشل پریشر هم په همدې حالت کې دی چې ډېر خلک یو خبره وکړي تاسو هم په دې نتیجه کې هماغه خبره کوئ. زمونږ انسانان جدا نه یو د ګډانو نه چې یو ګډ په طرف لاړ شي بل ګډ هم راشي نو ټول په هماغه طرف روان وي. نو موږ انسانان په ډېرو مسایلو کې موږ همداسې کوو او په دین کې هم چنان چې کله موږ همیشه موږ سره علم نه وي موږ سره وزډم حکمت نه وي نو موږ څه کوو بیا نور خلک تعقیبوو او چې نور خلک کوم طرف ته لاړل موږ هم د هغوی طرف ته روان یو. نو سوشل پریشر وجه ده او دا کار په غټ ښارو کې ډېر کېږي په کلیو کې نه کېږي. په غټ ښار لکه کابل شو لکه بهر ملکونه شول دې کې سوشل پریشر ډېر اثر کوي چې ټول خلک په همغه ډیزاین وي په همغه سټایل وي تم قرار د همغه ډیزاین ګوري سټایل ګوري او ځان سره یوځای کوي. نو ځکه په اسلام کې ډېر زیات مهمه ده ته باید اجتماع سره پات شي جماعت سره دین سوال الله سره نه شي. spiritual experience دغه خلک چې حتی خدای ردم کی ما قرآن آیتونه کې تاسو لوسته شي قرآن آیتونه لوسته شي دا خلک چې کله خدای ردم کی بیا هم فطره د دې په منځ کې نشي ردولی. لکه څنګه چې فرعون د قرآن آیت دی چې پوهېدو چې خدای حق دی خو بیا هم نه منله. فطره د انسان همیشه دپاره فطر دو معنا دي یو چې دی یو څه شی انسټال شوی چې تا کې داخل شوی وي د پیدایش سره د خدای حقیقت. دویم پښتو کې ورته وایي شعور او د خدای قد دا تا کې داخل شوی دا موږ وروسته واضح کوو چې څه معنا ورکوي او څنګه هغه دی. مثال یو شی بد دی او تی کې خو لیکن زړه کې یو قسم رڼا وي چې دا کار بد دی مې کوه دا شعور دی. دا نه مني ستا زړه نه مني یعنې ته پرې مکمله قانع هر څه برابر دي او ځای ته لاړ شي پیسې م زړي درکړې درته هر څه لیکن یو وخت کې زموږ زړونه نه مني ولې نه مني. دا فراسه نه ده فراسه جدا ده فراسه چې احساس ته چې کېدنه لکه څنګه یعقوب علیه السلام خپل بچیانو باندې نه فراسه بل څه دی دا فطره جدا ده. فطره یو جدا احساس د دل نه راځي چې هغه ته نشي منلی. یو کار وي مثال زه ته مثال درکړم که زه یو ښځه ماته معرفي شي زما واده مو شي وشو زه اوس سلام سره کوم چې لاس ته ورکوم د حیض په خپل ښځې او چا معرفي کړه ورو ستا د اشتباه ستا خور ده زما هغه ټول وجود شعورا نه مني چې بیا نور مخکې لاړ شم. دا شعور دی دا موږ واضح کوو چې ولې ممکن دی دا موږ واضح کوو. نو په شعوري دوی دننه په منځ کې قانع وي چې خدای شته. زه یو مثال در کوم جان فونتین زما ملګری دی چې په 40 کلنۍ کې مسلمان شوی د لندن نه هغه راغلی و مالیزیا کې د نعمان علي خان کې تاسو یې پیژنئ د هغې یو کورس ورکوو په عربي کې نو هغه کورس ته راغلی و. نو جان فونتین یو خور هم ده چې هغه په هانګ کانګ کې استاده وه هغه ایتیس د خدای نه مني. نو هغه خور هم راغله او جان فونتین هم شو زما فامیل هم شو موږ یو ځای چکر ته لاړو. چکر ته چې موږ لاړو هغه ځایونه غرونه و نو چې کله ما موټر چلاو نو پرې غرونه به راغلی او مای ګاډ ای خدایه نو ما ته ویل ته خدای منې نه ما وایي نه منم. چې کله تکلیف کې راغله هلته یاد هم دی چې کله هم دې تکلیف کې شي خدای نوم اخلي خدای باندې اواز کوي ځکه هغه دننه هغه اواز راځي. هغه بعضې خبرې چې اواز دوی پخپله نه کوي یو دفعه دننه اواز کوي بیا ورته ویلې ښه صحیح شو اوس ته یو کار وکوه بیا یې مه وایه ته چې نه منې بس غږ به مه کوه صحیح دی وایي. ما هم قصدن چې ښه بغل ته بوته سړک دی د غره په سر روان و او مای ګاډ مې تا بیا وویلې که نه وایي داسې وایي دا چې زه وایم یو دفعه کېږي رانه وایي مې کنټرول یې که مې وایه یقین په خدای که دریم ځل یې مې وویلې دریم ځل یې مې هغه وویلې مې ته خدای نه منې ولې بې غږ کوې الفكره زمون انر ديسپوزيشن زمون ماسك او دا ردوله نشو او زمون فكره بنا فل باسو الحمد لله قانيفه او اورث رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مقصد دا چې داخله هم یو ځان د دین دی پیږي په دنیاي په دغه لپاره یا شراب خرڅي یا نور مسائل چې پیږي اسلام را دی خدای را دی د هغه ګټو لپاره دوی نه وخت چې شخص دشتا او هغه باید موږ عبادت وکړو دا یو مثال دی. اوس راځو دنه مخکې زه هغوی جوابونه ورکوم اوس راځو بحث کوو د ډیواین ریالټي او دا زموږ مهم بحث د دې ورکشاپ ډېر مهم بحث زموږ د ورکشاپ دا بحث هغه نور مسایل تاسو کوم حلولی شئ لیکن دې ته زه غواړم هر سړی ډېر زیات متوجه شي نوټ واخلي ویې لیکي تر څو پر صحیح پوه شي. مخکې ما ذکر وکړو ډیواین ریالټي څه دی الله سبحانه وتعالی ریولیشنز یعنې نزول قرآن او
پیغمبر صلی الله علیه وسلم. لږ مخکې ځو اوس بحث کوو په خلکو سره. اول به تاسو په دې پوه شئ ورونو چې زمونږ دا مقصد نه دی خلکو سره د بحث کولو چې د هغوی موږ هره پوښتنه جواب کړو. همداسې نه دی. زمونږ مقصد دا دی چې هغوی ته توحید ورکو او دا ورته وښیو چې تاسو په غلط لاره یاستئ او صحیح لار ته راشئ. او زه دا هم تاسو ته وایم د تجربې 45 کال تجربې چې که د دوی خلکو ته هرې پوښتنې ته جواب ورکړې او چوکاټ نه جوړې والله ته به نتیجې ته ونه رسېږې. او لاس چې کې څوک نتیجې ته رسېدلی په دې موضوع باندې لاس چې کې څوک رسېدلی دی نه رسېږي نتیجې ته. ځکه هغوی احمد محمود تا ته وایي ثبوت یې که ماته وه چې یو دریم کلي کې مشکل شوی اسلام کړی دی، پنځم کلي کې مشکل شوی اسلام کړی دی. نه هغوی زمونږ په مشکلاتو کې خپل حقیقت ګوري. د هغوی مقصد څه شی وایي ته بد یې ځکه زه ښه یم، ته زما سوال نه جوابولی ځکه زه حق یم. نه چې زه بد یم زما له بدي نه ته ښه کېدی نه شې. ته خپل به څه خوبي ولرې. که زه ناجوابه یم د دې معنا نه دی چې ته حق یې. نه ما سره به جواب نه وي. همیشه لپاره ناجوابي حق معنا نه ورکوي. یا مثال ناجوابي غلطه معنا هم نه ورکوي. که زه تاسو اوس یو سوال را پیدا کړم زه ناجوابه کړم تاسو د بې حقي معنا نه ده. زه تاسو ټول ناجوابه کوم انشاءالله تعالی. زه چې کار د باندې کار وکړو. او دا یو بل مسله باندې هم چې زه راځم دا د ما دا نننی مثال به ما ته ثبوت کوي چې دا کوم مور ته احترام به دا ستا صحیح مور ده. ثبوت کوي چې دا کوم مور ته نن منې دا ستا مور ده. دا ما ثبوت کوي ستا مور ده. په عقلي دلیل باندې په نقلي دلیل باندې ما دا ثبوت کړ. مهرباني ما کو ته ورکړه. وبخا د څه شی ول دا تکرار کړه ماته. خو میډیکل هم ستا ثبوت نه چارته ویلی دي چې د میډیکل ټیسټ شوی دی او هغه شوی ته یې په خپله ثبوت کا. ای ټیسټ وایي که نه چې ثبوت یې کا هر څه ثبوت غواړي. بلکل دا جنیټکس تا په خپله چې کړي دي دا رښتیا دي. ته خو د یو ساینټسټ خبره منې که نه ته د بل چا خبره منې. تا په خپله ثبوت کړې دا خبره چې رښتیا دا جنیټکس تا ټیسټ لوړ څه برابر دي. په قواره کې خو نن سبا ډېر خلک دي. مثال شیخ ناصرالدین الباني زما د پلار قواره لري یا زما پلار شو. باید په دې موږ قبول کړو چې موږ هر څه نشو ثبوتولی. قبول کوي موږ هر ثبوتولی نشو. که سبا لاړ شي خپل ښځې ته ما سره مینه کوي هو کوم ثبوت کړه راته ځه. زما مقصد څه دی چې همیشه یو ثبوت نه ورکول د دې معنا نه چې سړی غلط دی. مقصد مې دا دی چې تا سره کله جواب نه وي د دې دا معنا ده چې ته غلط یې. اکثر داسې شته دی که مثال چاته ووایي چې لکه نوم داسې یس او نو کې جواب راکړه نه کېږي که نه. همیشه لپاره یو لاره ده فاونډیشن دی هغه نه باید بحث کېږي. نن موږ فاونډیشن جوړو. اوس زه په دې بحث نه کوم وړي مسایل نه راخلم. چوکۍ یو کس لري جوړ کړې ده ښه دنیا چا جوړه کړې ده. مثال کم لیپټاپ دی ستا نه دې بحثونو باندې کار نه چلېږي دې خلکو سره. دا پرېږدئ دوی تا ته نور نیچرل سلیکشن نیچرلزم نور بحثونه وړي نه. اصلي بحث الحمدلله ته نه پورې موږ استفاده کړی دی په مختلفو دنیا کې. دا صرف زما ارګیومنټ نه دی. شیخ ډاکټر جعفر ادریس دا هم چندا مسله کړې ده. ابن تیمیه رحمه الله هم چند په دې ارګیومنټس باندې په دې مسایلو باندې په دې فلسفي باندې مخکې تللی دی. یو حمزه اندریزورزس هغه هم چند په دې ارګیومنټ باندې مخکې تللی دی. صبور احمد هم چند په دې ارګیومنټ مخکې تللی دی. او عمران حسین هم چند په دې ارګیومنټ مخکې تللی دی. او ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک هم چند په دې ارګیومنټ مخکې ځي. او دا د یو نتیجې ته سړی رسوي. دا نتیجه رسوي او موږ ټول هم دا استفاده کوو. اوس موږ راځو دا ارګیومنټ چې موږ راخلو دا بحث چې موږ راخلو دا د قرآن نه راخلو. او چې کله قرآن نازل شو اکثرو خلکو چې کول په خدای باندې یقین ساتو خو بعضې خلک نه ساتل. خو دنه مخکې اوس موږ ډایرکټ بحث روان شو عیسویانو د هغه سره د ایتیس سره. دنه مخکې تاسو سره بحث وکوئ زما مسلمانانو ورونو چې کله هغوی تاسو ته وکویل چې زه ایتیس یم تاسو څه کوئ نتیجه کې
د خپل ذهن کې په 130 کیلومتر باندې مزل کوي یاله ثبوت پیدا کا چې کله هغه ول زه ایت اسم تاسو چې شي کوي ذهن کې منډي وي یاله ثبوت پیدا کا ذهن کې یاله سوال پیدا کا جواب پیدا کا دا آرام شي مکمل آرام شي ولې منډي وي ځکه اکثر مسلمانان ګورم چې کله ته زه ایت استما دوی دا کوش کې چې او ته دا قانې کوم څه شم دا خدای ثبوت کوم کوي کنه کوي لازم کې کوي کنه کوي کوي ټول کوي دا مکه وي ځکه که زه تاسو ته کوم ولادت نه راغله ورو ته کوم ولادت نه راغله کوم زینا وردګ نه که زه اوس مثال دا وایم چې ته وردګ نه راغله ته دریوز کې ننګرهار کې تا خوب لیدل اوس دا ماته نظر راغله ما زه موټر کې حاصل ما کرام ورکړه پلانکی سره مو قتل لیکن زه یو نوې خبر سره راغله مته نه تا ټول خوب لیدل دی نو اوس د دې دغه بوج د ثبوت 50 شو 50 د بوج ثبوت چا پښتنه کړی ده نو که اوس ایتیاس وی چې خدای نشته دی بوج ثبوت 50 دی بیا تاسو ولې منډي وای ثبوت سي دا فکر وکړئ ورسوي چې زه هم خدای نشته دی صحیح نشته ثبوت یې ورو ثبوت یې او والله غوږ ثبوت نشته دی هغه ثبوت نشته دی هغه مونږ چې کړیو پیږي ا باکسینګ باکس نه هغه موږ جوړ کړی دي ځکه موږ ته ټاکټیک نشته دی ځوندم کی بیا هم چپ راس وهي نه ورو افسله له کولګ زر ځان ته دفاع وکوا چې کله تا ته ثبوت نشته دی ته ثبوت وکړه ته چې خدای نشته دی ثبوت وکړه ځکه ته نه راغلی زمون سیویلایزیشنز تاریخ دا وایي چې خدای همیشه خلکو منلی دی تاسو ګروپ اوس راغلی یاست چې خدای نشته تاسو ثبوت کې موږ به تاسو خبره ومنو او دا ثبوت هغوی تاسو نشي درکولی پوه شو چې کله دغه متولي چې ثبوت کوي نو بیا هغوی ثبوت نشي درکولی بیا ته خپل ثبوت ورکا ورور ته نشي کولی خو زه ثبوت کوم ورته زه ثبوت کوم چې خدای شته تا خو ثبوت را نه کو خو زه ثبوت کوم ورته نو دا به دوه ښکار وکړي ښه دته وایي سوشل انجینرینګ سوشل انجینرینګ په خبرو کې یو سړی لاندې راوستل اوس لاندې شو د ابن تیمیه خبره ناکامه دي کو اوس ته خپل پیغام ورکا نو چې ته پیغام ورکې سره پیغام هغه احترام کوي چې کله تا هغه ناکامه کړی نه وي هغه ورخطا وي تاسو بل ځینې وي تاسو خبرې کوي خبرو کې نیسي نه 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 سبا دا څنګه کې نه نه هغوی ته ورو زه جواب در کوم زه شخصا دې ته وایم زما جرمن فلسفر سره یو ډیبیټ مذاکره وه ما ته وویلې که زما خبرو کې ودانګل ته ناکام یې یعنې جواب خبرو باندې دانګي دویم ما ته کتاب پیغمبر ته قرآن ته خدای ته به احترامي وکړه زه ډیبیټ پرېږدم دا ما ته اسلام وایي چې څوک هم به احترامي کې پرېږده مې دې قصه کې هم څونه خلک نازیزي پرېږدم په احترام به خبرې کوې دویم په خپل وخت به خبرې کوې په خپل وخت به خبرې کوم اول چې کله دا ثبوت کا ثبوت ته نه کو دغه روحیه ناکامه شوه لاندې راغی اوس ته موقع لري چې ودرېږي او خپلې خبرې وکړي وشو اوس به خبرې څنګه کوې په حیث د مسلمان موږ به قرآن نه خپل نظرات راخلو او خپل ثبوتونه به راخلو او خپل بحث ته به مکمل لار راخلو قرآن څه شي په سورې تور کې 250 آیات د زما په نظر 250 سورت د 15 آیات پورې قرآن وایي آیا تاسو جوړ شوي وئ د هیڅ نم نه تاسو هیڅ هم جوړ نه وئ یا تاسو په خپل ځان په خپله جوړ کړی دی او یا تاسو خپل خالق لرئ یعنې چا جوړ کړي یاستئ دا ډېر یو بنیادي سوال دی او دې سوال نه موږ کولی شو نور بحث راوباسو دا یې ویلي انسان ته خو دا موضوع دنیا ته هم راتلی شي هر څه ته راتلی شي چې کله موږ دغه آرګومنټس راواغستل د قرآن د ځمکې او د اسمانونو په دې باندې اوس موږ بحث کوو موږ مو ته پرېږده ته وایې چې انسانان د حیواناتو نه راغلي دي صحیح شو د باندې بحث نه کوو راغلي دي خدای خو بیا هم شته که نه ځکه که انسان حیوان نه راغلی خدای خو نه څه غلطی که چې خدای نشته دی پوه شو که یو سړی به انسان د حیوان نه راغلی که نه پوه شو که نه خلاص پوه شو راغلی دی بیخي بیا خو خدای نه بودن خو نه ښیي که ته وایې چې مثال هغه باندې زه په هغه تیوري زه بحث کوم جدا زه فقط دغه کوم انشاءالله په هغه ډاوینین تیوري باندې زه بحث کوم چې ته وایې راغلی دی صحیح دی راغلی زه پکې بحث نه کوم خو دا بیا هم د خدای نه بودن نه ښیي راځئ اوس موږ د خدای بودن باندې بحث وکړو لږ مخکې ځو رښتیا لږ غواړم تاسو معرفي کړم دغه عکس چې ما ورکړی دی دا زموږ ملکي وی ده ګلیکسیز چې د میلیونز او بیلیونز اف سټارز دي پکې او دا ځمکه او دا زموږ کائنات چې دي که نه په دې ملکي وی کې هغه سور داغ ګورئ
هغلته موږ یو ښه دا اوس چې موږ چېرته ولاړ یو په دې ګلکسیز کې هغه ځای کې موږ یو او بیا دې ځای کې ټول نه وړوکې زموږ پکې ځمکه ده او ټول نه کمزوري هم پکې ځمکه ده او ټولې کمزوري موږ پکې انسانان یو بیا موږ کمزوري خلک چې خدای نشته دی لږ به دې ته متوجه شي دا زموږ ملک یوې ده موږ کوم ځای کې یو او په څه شي باندې بحث کوو وشو کوم بوقا وي سا ته غورځېدلې وه نو بیا هغه سا بوقا ته وایي چې هو ما نه خو هر څه لاسه ووتل زه څنګه چلو کومه نو د څه شي د لاسه ووتل وایي دنیا مې لاسه ووته بوقا په سا کې سرکل دا دومره دی به ستا لاسه ووته نه 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 دنیا لږ زره سرکل غټ کړی دی لږ زره نور هم سرکل غټ کړی دی لږ زره نور غټ کړی دا ټوله سا وایي نه دنیا وایي ته قمقل یې سړي اوسګارې موږ سره همدغونه کې عکس دی عکس هم نه دی پکسل دی او موږ بیا راډو خدای موږ یو چېرته وګورو ټول نه کمزوري یو څو کاله شپېته کاله به موږ ډېر عمري چې لږ زره درد راشي چغې وله خدای موږ ته علاج وکړه وله بیا لږ زره غي خدای کوم سره انسان موږ ته جوړ کړي او په دې هم پوه شي دغه دین یو تحفه ده یقین په خدای وکړي دا په دلایلو په عقل او په نقل او په دې نه دی دا یو تحفه چې موږ د خدای راکړې ده لطفا دې تحفې احترام وکوئ ما خل لیدلي په هند کې چې یقین کو خپله وږي پاتې شو دغه تیږې باندې شودي اچوي او خندانه به ډکې من د اسلام څومره خوږ دین دی دومره پیسې دومره هغه چې پوښتنه مه کوه څه خوري نه وږي لاس ځان پرېښی یو ځای کلی نه بس پراته دي موږ د خدای عبادت کوئ او زموږ دین ته وګورئ ماشاءالله دا یو تحفه دا سره واخلئ راځئ مخکې اوسو اوس راځو موږ د کائنات باندې بحث کوو ښه د خدای ثبوت دپاره یو بحث ډېر زیات مهم دی هغه د کائنات موږ پرېږدو نور بحثونه پرېږدو فقط کائنات راخلو د هر څه شی چې شته دی وجه ده په دې دنیا کې د هر څه دپاره یو وجه شته کامرې وجه چې ده کمپني سوني هغه جوړه کړې ده شروع شوې ده چې هر څه انفینټ دی ښه چې هر څه فینټ دی فینټ څه معنا ده چې محدود دی شروع لري او پی لري دا څوک لري خالق لري مثال انسان شروع پی لري غوی لري دا کارپیټ لري بلډینګ لري کائنات شروع پی لري که نه دا چې دی دا لا اف کوزالټي دا په ساينس کې کوز یعنی د هر څه شروع چې هر څه فینټ دی د هغه شروع ده که دا دویم چې انفینټ یعنی غیر محدود غیر معلوم چې شی حسابېږي نه نو هغه بیا نه شروع لري او نه پی لري پوه شئ او موږ انفینټ یو مثال هم نه لرو یعنی په دې دنیا کې موږ انفینټ بیخي نه لرو مثال ته ووایم که د یو باکس کې ما توپونه اچولي دي واړه توپونه انفینټ توپونه دي که ما ته 10 توپه جګ کړل څو توپه پاتې شول نه غواړم پوښتنه کوم چې څو توپ ما یو باکس کې غیر محدود توپونه ما اچولي پوښتنه ده نه ده وبخه غیر محدود توپونه دي یعنی انفینټ دي نه شروع مال نه اخر مال ده که ما 10 توپه جګ کړل څو توپه پاتې دي یو بله پوښتنه کوم که یو ونه کې 10 مرغۍ ناستې ما په 10 کې څو مرغۍ پاتې کېږي نو مقصد مې څه دی چې غیر محدود موږ په دې دنیا کې بیخي نه لرو موږ د تعریف د جنت شوی دی او د هغه د سیندونو د شودو هغه غیر محدود دي څونه څکې کمیږي نه څونه روان دي کمیږي نه لیکن په دې دنیا کې موږ د غیر محدود هیڅ یو مثال نه لرو نو چون زموږ دنیا هم چې محدود ده چې محدود ده نو شروع شوې ده د بیگ بینګ تیوري په 1903 کال کې تعریف شوه چې بیگ بینګ د دنیا نه شروع شوې ده دنیا سره هم شروع شوې ده چې ملکی وی ګلیکسیز کې په اول کې بلیک هول و هغه نه بعد دنیا مې سره اغلا یعنی دنیا تعریف ده شروع شوې ده هغه باندې وروسته بحث کوم په ساينس او قرآن باندې نو دا شروع شوې ده دا دنیا سره هم شروع کېدل امکان لري اوس موږ ته نه نعوذ بالله خدای له ګوباسو موږ دنیا باندې بحث کوو ساينس باندې بحث کوو موږ خدای باندې بحث نه دی خا دنیا په څو قسم بحث کېدای شي نمبر 1 څنګه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن سورۃ تور کې وایي چې تاسو آیا د هیڅ څه نه راغلي استئ دا دنیا د هیڅ نم نه راغلي دا ځان سره ولیکئ نمبر 1 دنیا د هیڅ نم نه راغلي نمبر 2 دنیا خپل ځان په خپل جوړ کړی دی یعنی په خپل مېز سره راغله همداسې مېز سره راغله دریم یو چیز جوړ کړی دا چې مخکې جوړ شوی و څلورم یو چیز جوړ کړی دا چې مخکې نه درلودو او هیڅ جوړ شوی نه دی یا چا جوړ کړی دا چې هغه مخکې نه جوړو خو هغه جوړښت نه لري دا تاسو وجم ان کریټر ته وایي خالق هغه خالق چې په خپل جوړ نه دی یعنی په خپل شروع شوی نه دی ما ته تکرار کوي کوم نمبر 1 کوم دی تکرار کوي
تاسو خوب خو نه راځي کافر درو غواړم تاسو وای دنیا څنګه راغلی ده دنیا هیڅ نه جوړه شوی وشو دویم چې دی دا ډېر مهم دی دا به تاسو بيخي په یاد کې ځکه هم دغه بحث دی نن چې زما بنیادی موضوع هم دغه نن ښه دنیا اول جوړه شوې ده خو هیڅ نه جوړه شوې یعنی nothing د هیڅ نه جوړه شوې جوړه ده خو هیڅ نه جوړنده وشو دویم بحث دنیا جوړه شوې ده سره رقم پخپل ځان جوړ کړی دی دریم بالکل یو جوړه شوې ده خو لیکن چا جوړه کړی چې خپل هم جوړ شوی دی وشو څلورم خپل نه جوړ شوی بالکل اوس دلته خو د خدای بحث شته کنه دلته خدای بحث شته دلته بحث دی د منطق او ډیډکټیو ریزنینګ د حق ترسو لپاره فقط ساينس نه دی موږ سره لاجیک شته منطق شته موږ سره ریزنینګ شته موږ سره ډیډکټیو ریزنینګ دی ډیډکټیو ریزنینګ شم په پښتو کې ترجمه کوم زه مثال درکوم د اطولا ساحل وظیفه لري او میاشت پوره ده نو ځکه به د میاشت تنخواه اخلي وشو کنه که زه تاسو وایم چې مثال زه ما واده کړی او خزه مې لمدار ده نو بیا شي تعریف چی شو تعریف زما چی شو چې زما به اولاد کیږي د دوی ډیډکټیو ریزنینګ او زمون فقط دا مهم نه چې څنګه لمس کو امتحان کو به قبول کو نه موږ سره ډیډکټیو ریزنینګ شته موږ سره منطق دی موږ سره لاجیک دی نو اوس موږ دلته استعمالو منطق عقل دنیا د لپاره موږ خدای لږ اوس بحث بنه کو عقل استعمالو دا زموږ ایت سره بحث دی ته خدای نه منې صحیح شو راځه دنیا باندې بحث کو اوس راځو آیا دنیا په خپل هیڅ نمرات لې شي هغه کې دي شو لورن کراوس پروفیسور لورن کراوس څوک پیژني پروفیسور لورن کراوس دا د ایتیس پیغمبر دی دغه خپل لغلري کنه پیغمبران لري چې ریچز ډوکن دی ډاروین دی لورن کراوس دی پیټر دی د خپل پیغمبران غوي لري او خدای نه معلوم دی او خدای دی هغه چې د ایګو دی نه پیغام په صوت وی کنه خپل لغه نفس دی هغه خدای دی نعوذ بالله نو چې اوس مونږ وې دنیا د هیڅ نه دراغلي دا به کم عقل مني کڅوګي مني هغه ننګرهار کې خدا کړ ته معرفي کوي هغه ته ولېږي نو کوس چې دنیا د هیڅ نه دراغلي صحیح شو اوس مونږ راځو چې هیڅ نه دراغلي هیڅ تعریفو چې هیڅ شي دی هیڅ شي دی nothing is هیڅ شي دی هیڅ شي څه شي معنا ورکړي چې هیڅ هم نه د تعریف شي دی د تعریف دا دی چې د غیر وجود د حرس پښتو کې پوهیږم پښتو باندې تاسو زه په خپل په تاسو نه پوهیږم خیر ها اوس د هیڅ نه تعریف دا دی چې هیڅ موجود نه لري یعنی مثال دا ته دلته هیڅ هم نشته دی معنا مې دا دلته نه کارپټ شته نه خلق شته نه ټایم شته نه سپیس شته وخت هم چې څه شه دی وخت هم جوړ شوی دی ها نه وخت شته نه هوا شته هیڅ هم نشته دی نو د دغه نه څه شی وجود لري نه لري دویم که ماتماتیک درته وایم 0 ضرب 0 0 ضرب 0 0 ضرب 0 مساوي کیږي څو سره هیڅ نه راځي کته وای چې هیڅ نه څه شی راځي قبول مې کو سره صحیح شو راځي ماته مثال راکړه څه شی راغله بغیر د دنیا نه ماته بل مثال خوراکا کدی کوانټم تیوري کوانټم واکیوم یو څه شته چې کله سپیس هم نه وخت هم نه کوانټم واکیوم شته موږ سره ها فزیکس چالو سړي کوانټم واکیوم ان شاء الله تاسو به ولولئ کوانټم واکیوم تیوري سرچ کړئ تاسو به ولولئ کوانټم واکیوم هم چنان انرژي ده هیڅ نه ده هغه هم چن انرژي ده که مثال زرته وایم کنه دا بوتل زبن کما دغه وبم نشته هیڅ هم نشته د مېس کې چي دي هوا هم دې سکم بیا چي ده کوانټم واکیوم پاتې کیږي پکې خو هغه مې انرژي ده وشو کنه او هغه بن کې یو څه بل سره وړي نو اول دا تعریف ختم شو چې دنیا د هیڅ نشي راته دا موږ رات کو عقلی موږ رات کو ډیډکټیو ریزنینګ موږ دا رات کو چې دنیا د هیڅ نشي راته موږ سره دویم پات شو دویم څه دی دویم پخپله جوړه شوې ده اوس شو اوس تاسو زه وایم چې دنیا پخپله جوړه شوې ده نو دا د تعریف چي دی یعنی زما مور خپل ځان ته پخپله ولادت ورکړی دی د شو کنه که دنیا پخپله جوړېدی شي نو بیا دا زما مور خپل ځان ته پخپله ولادت ورکړی دی پوه شئ په مقصد باندې مثال باندې چې زمونږ ستاسو مورګانو خپل ځان ته پخپله ولادت ورکړی دی دا امکان لري نو بیا دنیا خپل ځان په خپل جوړوي شي دا زه خپل ځان جوړوي شم
دا میز جوړوي شي کامره جوړوي شي بلډینګ جوړوي شي چې هیڅ هم نشي جوړولای نو منطق دا وایي چې نه دام امکان نه لري دو پوسیبلیټیز من کینسل کړل کوم یو نمبر 1 دنیا د هیڅ اندر راغلي نمبر 2 چې دنیا په خپل ځان په خپل نشي جوړولای که جوړولای شي مستر ایتیس او ته ماته بل مثال راکا اوس دریم چې ده بالکل چې اوس مونږ وایي دا دنیا یو بل دنیا جوړ کړې ده دې دا معلومیږي چې مونږ باید یو دنیا ولرو چې بل دنیا جوړه کړي نو چې هغه دنیا جوړي باید موږ یو بل دنیا ولرو چې هغه دنیا جوړ کړي چې هغه دنیا جوړیږي موږ یو بل دنیا ولرو چې هغه دنیا جوړ کړي کنه سلسله روانه ده نو اوس ما ته مستر ایتیس وایي چې موږ څو دنیاګانې لرو څو یونیورس لرو تاسو راځي ما پوینټ کنه من په قرآن په حدیث په باندې بحث نه کوو مونږ قرآن د یو آیت راغلی سورې طور 2 آیات 4 شپږم آیات پورې مونږ دغه آیات باندې بحث کوو خو دنیا درې منطق مونږ استعمال کړو دنیا د هیڅ هم نه راغلې دنیا په خپله جوړه شوې یا چا جوړه کړې دي هغه هم ځان جوړ شوی دی درېونه امکان لري اخر شی پاتې شو هغه دا من سره همدغه واحد حل لاره پاتې ده من سره همدغه واحد حل لاره پاتې ده بیا مونږ خدای ته ویلی پوه شو که نه بیا مونږ خدای ته ویلی من سره همدغه واحد حل لاره پاتې ده چا ویلي چې مرګ ګوري سره درد په خپل راشي که نه یو متل دی پښتو کې من سره من دغه بحث د خدای نه ده کړی من سره واحد لاره پاتې چې دغه دنیا د بهتر طریق کېدی شي بل تعریف نشته دی اوس هغه دا وایي چې دا مستر ایتیس دا شی دی شي دا شی دی شي اوس مثال دا څه شی دی چې یو دنیا هیڅ هم نشي راتلی په خپله نه جوړه شوې چا جوړه کړې چې په خپله جوړ شوی دی نو دا چا جوړه کړې چې په خپله هم جوړ نه دی هغه مخکې موجود لري خالق دی په خپله او هغه باید ویلو لري نظر هغه ولري بالکل څه ته وایي اراده ولري نو اوس موږ په دې بحث کوو چې ووایه ته جواب راته راکړه چې دا څه کیدی شي اوس درې څلور پوسیبلیټي موږ بحث کوو که څلور پوسیبلیټي موږ بحث کوو موږ درې رد کړل یو موږ سره پاتې شو قبول دی که ټول ته اوس دغه یو څه شی دی پوښتنه دې وکړو هغه جواب به څه وي چې یو شی دی نو زه څه خبر یم همدا ورته پرېږدي نور څه شی ویلی شي ته ورته وایې دا الله سبحانه وتعالی که وایې نه منم نه خدای وجود نه منم بیا پاک شي چې د کمیسونو باسي یادونه ځان کوو که داسې مه کوئ صحیح شو د جنګ موږ عقل استعمالوو موږ بیخي ورو ما دې ویلي دي چې دا خدای دی تا ویلي دي ما خو تا ته فقط عقلي او نقلي دلیل د دنیا درکړی دی نو تا وویلې چې د آخر واحد دا راپاچو چې هغه باید خدای جوړه کړي وي ما خو هم دې ویلي او په کار هم دی صحیح شو دا الله سبحانه وتعالی پوه شو چې اوس هم نه یې مني خدای نه مني زه چې اوبه وڅښم یو چا نه پوښتنه وشوه ته راشه وکړه نه دلته راشه یا ما ته د تحصیل لاندې رانشي بعد ته راځي بیا ټول پوښتنې دې هېري خاوند ته ووایه چې اوس هم خدای نه مني څه چل ورسره کوې وهذا شو بقى كده شيء شو بقول لك هذا هذا البرازيل ولا شيء بقول لك يوزن نماني چې دې مونږ منله بیا دې پښتنه وکړه وزه چې وایم چې زموږ په منځ کې اشرف غني نشته دی ما وویل چې اشرف غني زموږ په منځ کې نشته دی د دې تعریف چې دی د نه مخکې زه چې اشرف غني نشته دی زه باید اشرف غني وپېژنم چې اشرف غني داسې بل مثال درته دا څه دی لږ تېز باندې دا څه دی دا قلم دی دا څه بګنه شاته خلک دا قلم دی خو چې دې ولې نه منې دا بوتل دی قلم نه دی ځکه تا قلم پیژنې او ته ګورې دا قلم نه دی که زه ووایم چې خدای نشته دی تاسو ولې دا بوتل نه دی دا ما وویل قلم تاسو بوتل دی که نه
نو تاسو دا تعریف کو چې ما ویل چې بوتل دی قلم تاسو بوتل دی تاسو قلم پیژندو اوس بیا که زما دپاره زویم دا شی نشته دی زه باید هغه شی وپېژنم صحیح که نه که موږ څلور لارې د دنیا ورکړې نمبر 1 دنیا د هېڅ نه ده راغلی امکان نه لري نمبر 2 دنیا خپل ځان په خپل جوړ کړی امکان نه لري نمبر 3 دنیا چا جوړه کړې چې په خپل جوړ شوی دی نمبر 4 چا جوړه کړې چې په خپله واحد دی او خپله نه جوړ شوی نو آخر موږ دې نه چې دا چې اوس هم ته نه منې ته وایې چې خدای نشته دی اوس ته ما ته ووایې چې خدای تعریف کا ته چې دا کوم شی وایې نشته دی دغه شی ما تعریف کړه که نه دا پوښتنه ده که هغه ته وویلې شری کرشن یو انسان و هغه څنګه خدای کېدی شي وایي زه هم نه منم که هغه تا ته وویل چې عیسی علیه السلام په حیث د خدای څنګه کوي چې دنیا جوړه کړې انسان وایي زه هم نه منم څه شی وایي مې منه خبره ختمه هغه لاجواب پاتې شو نو بیا هغه ته ووایه چې هغه خالق چې خپله اراده لري او دا دنیا جوړه کړې ده او تعریف د خدای خپل ځان نه مه جوړوه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خبره ختمه دغه تعریف ته ورکړه زه به د دغه خدای بحث کومه زه د غوا روخي بحث نه کوم زه د سپوږمۍ بحث نه کوم زه د دغه تعریف بحث کوم او دغه تعریف آیا دې دنیا سره برابر دی چې برابرېدلی هغه به حتما ته وایي چې شاید دغه تعریف چې کوم خدای دی دا د دنیا خالق جوړېدی شي او دې نتیجې ته الحمدلله زه ډېر خلکو سره رسېدلی یم او تاسو به هم چې نه رسېږئ چې تاسو په همدې لاره مخې ته لاړ شئ پوه شو که نه ټول پوه شئ په دې خبره تاسو ټول خدای ثبوت کولی شئ خلکو ته جواب نه راځي نو چې ښه بالکل اوس راځو که نه ما مخکې ورته وویلې چې منطق کې باید موږ قبول کړو چې دا دنیا چا جوړه کړې ده چا په خپله نه جوړ شوی که موږ وایو دا چا جوړه کړې په خپله جوړ شوی دی نو دنه مخکې باید موږ یو چې بل انټیټي ولرو چې هغه جوړ کړي هغه نه مخکې باید موږ بل ولرو چې دا بل جوړ کړي بل طرف ته ځو وشو اوس دا به تا ته ووایي صحیح دی ته خو وایي چې دا خدای دی اوس د خدای وحدانیت او اسلام یو مهم برخه ده چې څنګه ثبوت کوي وتا خدای خو جوړ کړی دی نو خدای وحدانیت ډېر مهم قل هو الله احد وایه که وحدانیت ډېر مهمه ده اوس وحدانیت څنګه ثبوت کوي منطق باندې ښه ټول منطق بحث دی که زه تا ته ووایم مثال دا کس ما خواته ولاړ دی یا هلته یو مجرم دی څنګ کې ورسره دی یو آرمي یو کس ولاړ دی یو کمانډو ولاړ دی او دا کمانډو وایي چې دا کس شوټ کوم مثال ته که اوس مثال موږ دا کمانډو لرو کمانډو دا کس شوټ کوم شوټ کوی شي شوټ کوی شي چې چا سره اراده ده او اراده واحد نه ده نو نتیجه څه ده اوس مثال ته زه ولاړ یم زه غواړم دا سړی شوټ کړم یا مثال دا بوتل زه غورځوم پر ځمکه شوټینګ به صحیح مثال نه وي دلته خیر دی دا بوتل وغورځوم جواب نه راځي ولې پښیمانه سي جواب باندې بوتل وغورځوم ولې دا خبره تاسو ماته کوئ ځکه ته پوهېږي زه خپل اراده لرم که زه یو نیم واحد نیم دنه دا معلومیږي چې اراده زما چې دا اراده ده دا جوړ شوې ده نو زما نه بره باید بل سړی هم ووي که نه که خدای واحد نه دی او نعوذ بالله موږ ډېر خدایان لرو الله موږ ډېر خدایان لرو نو چې اوس اراده دلته کېږي دا بوتل غورځول دپاره نو هغه خو نشي کولی ځکه هغه باید د غټ خدای نه پوښتنه وکړي هغه باید بل خدای نه پوښتنه وکړي هغه باید بل خدای نه پوښتنه وکړي دا نمبر دسې روان دی آیا فکر وکړي دا بوتل به کله مو غورځېږي نو ایتیست به ته دا وایي چې ان order زمونږ دپاره چې دنیا ولرو موږ باید واحد خدای ولرو وشو زمونږ دپاره چې ترې مور ګېډې نه پیدا یې موږ باید واحد خدای ولرو ځکه چې زمونږ باید اراده وي چې یو اراده نه وي مشکلات زیاتېږي دا مثال مو ورکوئ کلاسیکل مثال چې مثال که خدای نعوذ بالله دو وی نو سپوږمۍ به چپ نه راتله او راست نه راتله دا مثالونه کې نور بحثونه دي زه یې ول نه ورکوم دې باندې کې نور مثال بحثونه دي او سپوږمۍ راتلی شي که هغه وایي که مثال ځمکې اوربټ دی که دا ځمکه دې لپاره اوربټ شي کېدی شي مر دې نه خو نه دا مثال مو ورکوئ صرف هغه ته ما بیخي نه اسلام کوم آیات استعمال کړی نه دا کوم حدیث ویلی نه څه نه څه ما ته عقل باندې بحث کوو ته چې عقل منو زه عقل باندې بحث کوم ته عقلي منې چې دا بوتل به کله مو غورځېږي منې
نو چې بوتل وغورځېږي موږ سره باید واحد یو اراده وي چې ثبوت شو قل هو الله احد وشو من الله الصمد لم يلد ولم يولد په نور هغه ثبوت کړل دا اوس وشو اوس راځو مخې ته نور تم ها په دې ټول پوه شوي پوه شوي پښتنه وي دې موضوع کې په دې انالوجي کې پښتنه شته ګوره موږ سره د ډېر وجه شته څنګه خدای ثبوت کولی شو په کانشسنس باندې په عقل باندې دا ورسره باس کومه خو لیکن دغه یو لاره ده چې دوی پکې همیشه بې ځوابه پاتې کېږي دوی پکې همیشه چوپ پاتې کېږي او دا زما تجربې نه ما ته نور نمونه مو واخیستل د هغوی تجربې نه چې دغه لاره ډېر زیات الحمدلله صحیح ده او دا د قرآنیک لاره ده دا نه چې موږ خپل یو فلسفي راغستې یو لاره مې جوړ کړې نه قرآنیک لاره صحیح شو مخکې ځو اوسه دا ما شریک کړی ده مخکې ځو نه بره لږ بره ها the divine nature of the Quran موږ سره خدای ثبوت کو اوس راځو بحث په اسلام باندې کو د اسلام بحث بس څنګه کېږي چې ورونو په دې ډېر متوجه شئ چې دعوت همیشه دپاره یو کتاب نه دی تیول ولې ورته دایي شي دا کتاب نه دی دا یو داسې نه ذاکر نایک یو لیکچر دی واورېدو ماشاءالله ته ذاکر نایک غوندې ګرز ګرز کوټونه کوه بس روان اوسېږي دا داسې نه دی دا داسې نه شیخ احمدي دا تا یو کتاب لوستی دی او ماشاءالله ته ښه یو دایي شوې نه د دعا دپاره تا ته کوم سرټیفیکیټ ته باید یو عالم شرط نه دی که ته پوهېږې لا اله الا الله محمد رسول الله خلکو ته یې ووایه خبره ختمه حدیث دی چې صرف یو تاسو پوهېږي خلکو ته وړاندې کوي خو یو شی ډېر مهمه دی ورونو چې تاسو باید یو چوکاټ ولرئ یو عکس ولرئ د عکس منځ کې کار وکړئ عکس د چې دی د قرآن و سنت عکس دی تاسو دعوه الا الله کوئ دعوه فی النار نه کوئ که نه نو عکس ډېر مهم دی اوس راځو د ډیواین نیچر اف د قرآن مخکې نه چې اسلام ثبوت کوو اوس موږ ته وایو ورونو خدای خو ثبوت شو الحمدلله په دې قانع چې خدای شته او شته دی که ویم نه مني زړه کې به قانع وي خو الحمدلله ډېر خلک همغه قانع شوي چې خدای شته دی او باید موږ دغه عبادت وکړو عبادت ولې وکړو هغه جدا سوال دی او ډېر غټ لیکچر دی یا که په هغه وخت کې جواب قانع نه شو ته دا مه وایه چې زما سوال جواب غلط و نه 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 هغه کېدای شي خپل نفسیات نه مني او تا ته اوس قانع کېدای شي تر صحیح یې شکر الله روزه غلط یم کېدای شي نشي ویلی انسان دی که نه زمونږ انسان دا زمونږ په نیچر کې دی چې موږ نه غواړو ځان غلط ثبوت کړو خصوصا ښځو ته دا زمونږ نیچر کې دی که غلط هم غلط یو که نه خو نه غواړو دا خبره قبول کړو نو هغه به نه کوئ که قبول هم نه کړه خیر دی سبا سره بیا ملاقات وکړئ بل څه سره کوئ یو ورځ به انشاءالله نتیجې ته راشئ نو نتیجه چې راغلی ورته اسلام دپاره د اسلام څنګه ثبوت کېدی شي چې په قرآن سنت باندې هغه اسلامي جدا فلسفي دي ولې فقط دغه دین ولې اسلام ته ووایې دا کوم خدای چې موږ تعریف وکړو دغه خدای تعریف فقط او فقط په اسلام کې موجود دی دا کوم خدای چې موږ تعریف وکړو نه سورې اخلاص دغه موډل خدای چې موږ تعریف کړی دا فقط په اسلام کې دی او الله سبحانه په قرآن کې ان الدین عند الله اسلام چې فقط یو لاره چې هغه الله ته قبول ده هغه اسلام دی دا اوس موږ په قرآن سنت باندې ثبوت کوو لیکن هغه ته ووایه چې ښه ته منې چې خدای پیدا شوی دی او بیا تشناب ته تللی دی او بیا راغلی دی او بیا مړ شوی دا منې خلاص نه منم بد شو زه باندې ډېر بحث نه کوم ته دا منې چې خدای پاک یو اوښ دی او بیزه ده او تیږه ده نه منم ته دا منې چې ګوتم ابو ده خدای دی دغه تعریف نه منم ته دا منې چې د سیکزم د ګرو نانا صاحب دا خدای دی نه منم کوم تعریف تاسو د خدای کړی دی که نه دا په یو دین کې هم نه کېږي فقط په اسلام کې نو اسلام بیا مو ته ووایه چې که چېرته خدای شته دی نو خدای به د اول سر نه وای د دنیا نه چې منځ کې راغی یو شی جوړ کړو ځکه اسلام داسې دین نه چې هغه 1400 کاله مخکې شروع شوی نه دی 1400 کاله مخکې د هغه آخري پیغمبر راغلی دی محمد صلی الله علیه وسلم او بیا د پیغمبرانو د ونو د تعریف کا د آدم اسلام دی خواته او ټول څه شی ویلي دي چې شرک مکوئ او د خدای اطاعت وکوئ ټول هم دا خبره کړې ده او بیا پیغمبر اسلام دی او قرآن دی اوس موږ خو دا تعریف ورته وکړو تاریخ شمه ته وویلې اوس موږ راځو شته پیغمبر اسلام قرآن ته او بیا محمد صلی الله علیه وسلم صحیح شو اوس د ډیواین نیچر اف د قرآن هر سړی ویلی شي چې دا کتاب د خدای طرف نه دی ما سره ډېر کتابونه بیک کې زم دا د خدای طرف نه دی ته یې منې نه یې منم هېڅ چیز کې شوي چې قرآن د خدای کلام نه دی قرآن کې دا دي قرآن کې هغه دي قرآن آیات داسې دی قرآن ساینس سره خلاف دی قرآن داسې ورته صحیح شو په هغه باندې موږ بحث کوو په هغه باندې موږ بحث کوو ستا د هر پوښتنه جواب وما خو فقط راځه چې موږ دا چک وایه قرآن د خدای کلام کېدی شي او که نشي کېدی وشو نمبر 1
testimony شهادت ولې مهم دی زه بیا راځم ستاسو هماغه مثال د مور ته پوه شو ایتیس وایي چې زمونږ دا به واضح کړم چې تعریف د شهادت زمونږ ټول علم بنیاد د علم شهادت دی بنیاد د علم شهادت دی زمونږه ګرده ده که هواره زمونږه ګرده ده که هواره دواړه ده آخو this time کنه ښه څوک ویلی شي زموږه ګرده ده عکس به درېږي ګوره ښه څوک وکولی شي ودرېږه زموږه ګرده ده که هواره چار د دروغ ویلی دي ثبوت کا دا چیرته لوستې ده خبرې بالکل د چا شهادت د چا وینا یې لوستې ده که نه د چا وینا یې لوستې ده شهادت دی که ته وایې چې ساینس بحث کوې په خپله د تجربه کړی دی د چا شهادت منې وشو اوس موږ راځو بېرته د مور او د اولاد ته که نه که زه چا ته وایم چې ورو ما ثبوت کړې ته د خپل ستا دا مور اصلي ستا مور ده د هغه یو ثبوت نه لري ورو چې ښه ثبوت د چې کېدی شي دا ډي ان اے ټیسټ ډي ان اے ټیسټ تا ته چا ویلي چې رښتیا دی چا ویلي دي ورور زه هم ته یې ثبوت کا زه مور غوندې ښکارم ته نور ښځو غوندې هم ښکارې نو بیا ثبوت کا نشي ثبوت کولی ما ته مې خاله ویلي دي خاله دې ویلي دي تا خو چې ویلي که نه نه ما ویډیو کیمره شته دی ته خو همداسې نه ښکاره کېدې که چې پیدا شولې که نه یعنې مقصد مې څه دی زمونږ د بنیاد د علم بنیاد د ژوند دپاره شهادت موږ ته ډېر مهمه دی چې شهادت به موږ قبول کړو او دا اپسټمولوجي تاسو چې کله ولولئ بنیاد د علم چې دی شهادت دی ټسټمني چا شهادت چې موږ ورکړی دی صحیح شو نو اوس په دې موږ قبول یو دا لازمي نه ده چې باید هر څه ټسټ کې هغه نه باید ومنې راځي صحیح هر څه امتحان به نشي بدلی راځي اواز نور راځي چې هر څه امتحانونه به نشي قبولېدلی یو تاسو به شهادت قبول کړئ ژوند وکړئ او ژوند وسته کړئ نو اوس دا باید موږ وګورو چې خلک د قرآن په باره کې څه شهادت لري قرآن باره کې خلک څه وایي چې کله موږ ساینټسټان ګورو ریسرچان ګورو چا چې علم کړی دې موضوع کې پروفیسر درګا رای هغه ویلي دي چې کله ما ساینس د قرآن ورسره کوشم چې ساینس د قرآن د ساینس نه بره دی ما قبول کړو پروفیسر ویلیام کامبل هغه ویل چې قرآن د کمپیریبل دا یو شی دی چې هېڅ مساوات نه لري یو صحابي چې ما نه اوس نوم یې کړی دی هغه یو شاعر و او ډېر مشهور شاعر و هغه چې کله قرآن راغی خپل شعر بند کړو او قرآن لوست هغه چې قرآن زما شعرونه بهتره دی نو چې کله موږ شهادتونه ګورو د یو بل شهادت چې ورکړی دی د ایمبرولوژي باندې د ډاکټر ویلیام مور هغه وایي نن مسلم موږ یو لک دوه لکه درې لکه پنځه لکه شهادتونه لرو د قرآن باره چې قرآن د الله کلام دی نمبر ون پوه شو نمبر ون قرآن د الله کلام دی صرف دا شهادت دی دا شهادت چې قرآن یو څه چا بدل کړی دی بدلون پکې نه راغلی موږ شهادت د قرآن باره کې لرو دا د کلام دی بیا څنګه ورسره که ته به ډیموکرټ سیسټم باندې چې ډېر خلک وي بیا منما نو 1.2 خلک هم چې مسلمان چې د قرآن د کلام دی یو دا شو ټیسټ اوس تاسو قرآن ته څه ویلیو ورکړه یو څه وزن ورته ورکړه نو اوس راځئ د قرآن په خپله وګورو چې قرآن خپل ځان باره کې څه وایي په ساینس کې یو لاره ده یو څه ثبوت کولو لپاره چې هغه وایي د فالسیفیکیشن ټیسټ فالسیفیکیشن ټیسټ څنګه دی چې ساینس کې ډېر زیات تجربې کېږي ډېر زیات ضرورت راځي نو هر سړی خپل نظر ته اعتبار په نظر دی دا ساینس دی نو ساینټیفیک کمیونټیز دوی دغه وخت نه لري چې هر نظر وګوري او بیا ورته ووایي چې رښتیا ته صحیح او ته غلط دي دې وخت نه لري چې شی کوي عکس نه پوښتنه کوي چې ورور ته موږ لار راکړه چې څنګه موږ ستا دا نظر غلط ثبوت کړو چې موږ ته اسانه وي څنګه غلط ثبوت ستا نظر نو هغه ساینټسټ ته لاره ورکوي بیا هغه چې لاره چې کېږي چې ثبوت نه شي نظر قبلېږي مثال ایډمن همبل په 1953 کې هغه وویل چې یونیورس ایکسپانډینګ دی زموږ کائنات چې دي غټېږي ایکسپانډ کېږي زیاتېږي نو بیا هغه درې لارې ته ورکړي هغه درې لارې جدا تقریر دی زه کوم انشاءالله چې ساینټسټ چک کړل هغه نه باید قبول کړو چې رښتیا یونیورس ایکسپانډینګ او یونیورس زموږ غټېږي او د اوس قرآن څه وایي قرآن هم چې خلک شي چې قرآن د سوال لاندې راولي نو د قرآن دې باره کې څه وایي قرآن ډېر واضح کړی ده مختلف ځایونه کې
د قرآن چې دی د انسان دپاره څوک چې سوال لاندې قرآن راولي هغه یې سوال لاندې ورسره څوک چې سوال لاندې قرآن راولي هغه یې سوال لاندې ورسره باید موږ په دې پوه شو چې هر کتاب په هر وخت کې راځي باید موږ د هغه وخت ته خپل ځان ورسو تر څو پوه شو چې دا کتاب په ارزښت باندې مثال د موسی علیه السلام په وخت کې څه شی عام او څه شی باندې خلکو فخر کوي بالکل چې موسی علیه السلام خپل لښته غورځوله خلکو چی ورته وویلې بالکل لیکن خلک په دې قانع شو دا سحر او شی نه دی دا زموږ نه اوچت شی دی په دې قانع شو د عیسی علیه السلام وخت کې خلک چی وویل بالکل عیسی علیه السلام چې پیدا شو د هغوی د نتیجې نه څنګه وکړو د مور چې پیدا شو که نه هغه موږ دا خبره وه لیکن نن امکان لري یو ښځه اولاد زېږولی شي بدون نه چې نر ورسره یوځای شي پېشکارګانې شته دی لیکن هغه وخت کې امکان نه درلود یو ښځه پېشکاري کېدی شي بدون چې غوا کوي څنګه نور کوي لیکن هغه وخت کې امکان نه درلود پوه شو خو هم چنان یو بل طریقه ده چې هغه موږ پوهېږو چې زما نن بحث دې ما بحث دې دی چې په هر وخت کې خدای پاک پیغمبر ته اوس شی ورکړی چې د خلک نه ډېر اوچت وي څوک به خلک قانع کړي چې زه پیغمبر ته یم د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې څه شی چې قرآن راغی چې قرآن شریف نه وه که نه یو څه شی د ټول خلکو نه جدا و او قرآن به چې چا صفات د قرآن راوستو اولین آیت چې قرآن ویلی په سورې اسف کې سورې اسراء درست چې ویلي په اتیاتویم آیت کې که تاسو د قرآن د امام صلی کار دی تاسو چې راشئ قرآن به چې جوړ کړي چا جوړ کړه بیا دا ټیسټ چې و دا چالنج ته چې ما باندې سوال لاندې تا سوال لاندې وکړم که نه دویم ټیسټ چې و په سورې هود کې په دیارلسم آیت کې چې راشئ تاسو یو لس آیتونه جوړ کړئ لس آیتونه زیات مه جوړوئ تاسو قرآن شعر و شاعري دی او چې امکان لري ستاسو وجه باندې ځکه عربانو په خپل ژبه باندې ډېر فخر کوو هغه همدغه وسله وه همدغه نام همدغه غیرت یو انسان به ښه انسان چې هغه ډېر شعر نو خبره به شعر شروع کړي او شعر باندې ختمېدله لیکن قرآن یو بل شي نو اوس ما مقصد شی دی که نه په هغه وخت کې خلک چالنج شول چې قرآن سوال لاندې دوی سوال خبر راغلی بیا دویم چې سورې یوسف کې چې تاسو راشئ فقط یو آیت جوړ کړئ بیا په سورې بقره کې ډېر اسان شوی دی سورې بقره چې ویلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وشو وإن كنتم شهداء من دون الله وإن كنتم صادقين بدا آسان شو من مثله بني واسطة مثله يوز شيء مثال زمان رنگ ده يوز رنگ ده بشكل بدده بشكل بروي كما ده من مثله كولاش نقدر توري نقدر تبين نقدر فري يوز شيء او سنگل سورة يعني وڑو کے یو آیات اور زمان ورکرک آیات دے قرآن کی میں ہو جائے سور ٹکی دے سورت آیات سورت چشماری کی لاس ٹکی دے لگا احمد محمود جیسے لاس ٹکی دے لاس ټکو د پاره چې یو لاین په دې ورا کولی کما فقط یو لاین چې قرآن یو چې څنګه قرآن ویلیام مور چې کله ملکی دا وایي ما هر څه وکړ شو قرآن هم چې تاسو شیکسپیر هغه چې قرآن ته دې ځکه خراب ورکړ دی زما مقصد څه دی چې دا قرآن یو آوټسټانډینګ چیلنج دی د ټول دنیا لپاره چې راشي مخکې دا کار وکړو ته وایې چې قرآن دې کار نه دی دی کدیش دا به ورځو په عربي نه پوهېږم زه چې یې وکړم زه وایم قرآن څه کوم غلط پوه شو قرآن بیا چې وایي څوک ویلی شي زه بیا اول سره افلا یتدبرون القرآن څه شی دی که تاسو do the reflect څنګه ترجمه شي دا تاسو په قرآن باندې فکر نه کوئ په هیڅ وزن پرې کوم ته دوی وایي د دې اختلاف نه معنا څه ده د دې اختلاف نه معنا د ټول علمونو اختلاف دی د ساينس علم نه هغه باندې اختلاف کیږي د قرآن او څه کې اواره دا اختلاف پیدا شو د قرآن وشي ماشوم په بل شکل زیږي 3 لري ماشوم 3 لري اختلاف پیدا شو
چې کوم موږ تایید علم لرو که هغه سره هر اختلاف به اختلاف راځي لیکن نظریات سره نه که سړی په نظر لري چې ورته هوا کولی شي قرآن وایي تاوان شي کولی اختلاف نه تایید علم باندې که هغه ماثس دی که فیزیکس دی کیمستري ده بیولوجي ده یو علم باندې قرآن کې اختلاف پیدا کړ بیا هم تا وکړل لیکن ته نه پوهېږې چې اختلاف نه پیدا کړی حتی په آیاتونو کې دا د قرآن چیلنج شو ایتیست وشو وایي دا چیلنج ته ووایه کوم کتاب ورکوي په دنیا کې بل کوم کتاب ورکوي ایسویت یو چیلنج ته دی قرآن تاسو سره ذکر کوم په ایسویت بوک اف مارک کې شپاړسم ولسم اتلسم آیات کې چیلنج کړی دی هلته لیکلي که څوک هم په خدای باندې یقین کوي نعوذ بالله په عیسی علیه السلام باندې مؤمن دی هغه مؤمن دی واخلي او زهر دی وخوري چې شی زهر دی وخوري او زهر بعد شي نه وي حالانکه چې هغه نبی ژبې خبرې کوي او خپل لاس په مریض کې دي او مریض به ښه کېږي دا یې چیلنج دی یو مؤمن لپاره او زه وایم یو کس مهرباني وکړي خدا خط باندې کې ما تاوان دی او دا کار په یوګاندا کې یوګاندا امت په افریقا کې کړی وو یو پریس کړی وو یو ولس کسه ورشي یو ولس کسه یو چیلنج هغه ورکړی خو دوی به شي وایي چې په اسلام کې یو حدیث دی تاسو که څو درې خرما په تاسو باندې زهر تاثیر نه کوي نو تاسو یو خورئ خرما مخلو زهر دا غلط تملمي وجه دا خبرې کوي اکم حدیث چې دی هغه نجوه د خرما باره کې بحث دی خصوصا نجوه څه پېژنئ نجوه خرما عجوه خرما باره کې بحث دی او هغه د ډیډلي پویزن باندې بحث نه دی زموږ په معده کې زهریات شته دی چې کله موږ خرما وخورو هغه زهریات ختمېږي خو چې کوم بعدې کې بحث دی هغه ډیډلي پویزن دی د مرګ زهر دلته باید سړی واضح شي ځایي تیزو خیالات هغه کوي خو تاسو باید پرې پوه شئ بل دویم حدیث دی چې یو کس مریض شو مثلا ته وایي چې پلانکي ته ووایه چې ته باید عجوه ډایټس ته ورکړي چې څوک وردا ښه شي د هغه د معدې مسله وه نو هغه زهریات چې هغه د معدې او وړوکي زهریات لیکن ډیډلي پویزن نه د موږکانو دوايي نه وه لیکن دایزدان چې وایي هغوی د موږکانو دوايي هم تاسو باندې شی نه کېږي څوک یو کس مخکې راغلی په 2012 کال کې د ډاکټر ذاکر نایک ډیبیټ و ډاکټر ویلیام کیمبل سره دا به ډیبیټ دی څلور ساعته و نو هغه ډیبیټ موږ چیلنج ته ورکړو چې راشه وخوره دا زهر خو هغه ونشو کولی او ژبې ووایه فقط یو نیمه ژبې ووایه لس پرې دوه فقط یو ژبې ووایه دې کې ونشو کولی نو د قرآن دا چیلنج دی څه شي دپاره دنیا دپاره ته وایه زه غلط یم راشه سمجھ مې کړه که نه بیا سره دا یو چیلنج شو ها نمبر 1 د ډیواین نیچر د قرآن چې شی وو اول هغه ځینې موږ پوره کړه او دویم یو بل دی چې انسان یو کار کوي نو هغه نور انسانان تعقیبوي نو که چېرته موږ د قرآن ته وګورو قرآن انسانان نه دي تعقیب کړي مثال که زه لیکم اول چاپټر په کوم ځای کې اچوم کوم ځای کې اچوم اوله کې او د اول نزول د قرآن دویم ځای کې دی کوم ځای کې دی دویم صورت دی دویم صورت دی شپږ نوي نو خیال هم دی که نه چې کله موږ یو بحث کوو مثال د زنانو بحث دی موږ یې چاپټر زنانو جوړو قرآن داسې نه دی حالانکه یو ځای کې 800 دقیقې 30 دقیقې در ذکر دی 830 دقیقې چې دی ښه ذکر دی ذکر سره مساوي دی مختلف ځایونو کې لیکن د انسان غوندې فکر نه شي په قرآن کې چې چاپټر شي لاین شي بیا چاپټر بیا سیکشن بیا چاپټر بیا سیکشن داسې نه شوی نو دا هم چې د ډیواین نیچر د قرآن دی ډېر زیات دي زه په هغه باندې بحث کوم چې کوم هغوی سوال لاندې نشي راوستی ډېر څه دي خو زه بحث کوم اوس راځو ګورو ساینس ته هغه وایي زه غواړم قرآن په ساینس باندې ثبوت کړم دا مې ولاړ کېدای شي قرآن چې په کوم وخت کې نازل شوی دی هغه 9مه پېړۍ وه 7th century په هغه وخت کې موږ د دې مسایل نه درلودل چې موږ چک وایه چې سپوږمۍ کوم ځای کې دی اسمان څومره لرې دی آیا سپوږمۍ خپله رڼا لري که دا د لمر رڼا ده ستوري سره کم دي د ستوري خاصات سره کم دي ځمکه سره کم ده او ځمکه سره کم جوړه شوې ده د دې یو موږ سره تعریف نه و نو که یو کتاب د دې خبرو ډېر زیات دقیق بحث کوي د کتاب سورس کوم ځای کېدای شي ته نو پوښتنه کوي چې هغه نه کېدای شي چا چې زموږ کنا جوړ کړي دي ځکه مثال زه یو کتاب جوړوم کتاب د خپل کتاب وکړم چې کتاب ولر نو ما نه بهتر په کتاب وسو شي په ما جوړ کړی دی
نو چې کله موږ قرآن او قرآن ساينس سره مشابه کوو نو داسې شیان په قرآن کې شته دی چې هغه ساينس اوس موږ ته ویلي دي چې قرآن تقریبا 100 کاله مخکې 1400 کاله مخکې دلته تقریبا 1000 آیاتونه دي. خدای ما ډېر غټ لیکچر کړی په کابل کې او په مالیزیا کې په لینکن پوهنتون کې په نیوزیلینډ کې په انګلیش کې چې دی از د قرآن مورډن ساينس او زه به څو آیاتونه تاسو وړاندې کړم ځکه 1000 آیاتونه دي زه څو آیاتونه وړاندې کوم چې وخت هم دی او د مهم موضوعات دي هغه باندې تاسو کوم. نمبر 1 چې ځمکه ګرده ده موږ کله پوه شو په 1903 کال کې سر فرانسیس ګولډ هغه ګرځېدو په ځمکه باندې او ډارېدو ګرځېدو ځمکې نه خواته ونه غورځېږم بیا هغه نه بعد دا ریسرچ وکړو چې ځمکه فلاټ نه ده بلکې ګرده ده او قرآن په سورې نازیات کې وایي سورې نازیات په 9 آیات دی او 10 آیات سورت 10 آیات کې چې ځمکه موږ جوړه کړې ده د اکشن دحاها والارض بعد ذلك دحاها څه کړه زه پښتو کې ډارېږم او ما ترجمه کوله هېرېږي نو والارض بعد ذلك دحاها دحاها چې راغلی دی دوړ د دوی چې یو وی هوارېدل او دویم وی د ایګ اف نسټریټ نسټریټ چې دی تاسو دغه ځنګلونو کې غار غټ ځنګلي مرغان چې کوم ته وایي ډېر اوږده دي ما لیدلي په زو کې تقریبا زما قده پورې دومره مرغان دي یو مرغ دومره دی زه پکې ناست یم چې چکر هم پرې وهی شم ډېر غټ دي هغه مرغان د هغوی هګۍ موږ ځمکه کې د هغوی هګۍ شکل باندې نو چې کله موږ ځمکه نن ګورو هغه ټول غوندې ګردن ده لیکن منځ نه بغل څخه چپه شوې ده او دا فقط هغه هګۍ شکل ده نسټریټ ایګز په شکل دی. دویم قرآن وایي الم ترى ان الله یولج الليل فی نهار ویولج النهار فی لیل چې من پښتو کې ترجمه ځای وګورم چې من ورځ په شپه کې دننه کړې ده مرجز او شپه په ورځ دننه کړې ده فسلوس نو کتاب چې ته وګورو که ځمکه هواره وای نو که شپه راتله ځکه ځمکه دلته ده مر دلته دی دا اوس په موږ تاویږي دا بیا د شپه راتله یو د مر ورځ راتله خو چون دا هواره ده او دا داسې تاویږي او مر دې خوا لګېږي نو موږ باندې قرار شپه راځي او قرار ورځ راځي. زما مقصد څه دی په هغه وخت کې هغه ټلسکوپ نو چې موږ چک کړی و چې دا شی څنګه دی دا چا د ذکر په قرآن کې وکړي دې سوال دی. دویم الله سبحانه وتعالی وایي د نن ساينس وایي and میګاتانا خبرې کوي میګاتانا خبرې کې ساينس کوم کال کوي 2009 کال کې هغه نمبر کې قرآن خلک سوال لري چې سره کوم کتاب دی چې میګاتانا خبرې کوي میګاتانا خبرې کولای شي قرآن په سورې صباح 14 آیات کې قصه ده د سلمان علیه السلام او د هوست او د جن او د نور حیواناتو چې تلل په یو ویلي باندې یو ځای دی د میګاتانو یو میګاتون بل ته وایي چې تاسو خپل کور دننه شئ ترڅو د هغه آرمي په خپل لاندې نه کړي نو قرآن دا قصه ذکر کړې ده مین مقصد د قصې چې دی خبرې نو نن موږ ته ساينس وایي چې رښتیا میګاتانه خبرې کولی شي دا چا ذکر کړی په قرآن کې قرآن هم چې نن وایي د بي یعنی د شاته بچی په اړه کې د شاته ملک سورې نحل 14 آیات دی چې باز کې د شاته بچی په اړه کې د شاته بچی د الله سبحانه اطاعت سره زی خپل سکلز ځای پیدا کړي او بیرته به راځي خپل کور ته نو سر فرانسیس ګولډ دته ولې بي ډانس لیکن ساينس ولې دا کوم یو چې زی دا چې دی نر شاته بچی دا لیکن قرآن چې فصل کې وکړي نر نه دی ښځه ده ښځه زی بیا ساينس وایي چې کوم مچۍ دلته بیرته راځي هغه مچۍ بیرته بیا خپل نر ته خبر ورکوي یعنې دوی کینګ دا پاچا نر دی خو قرآن چې وایي بیا وایي نه قرآن وایي چې پاچا نر نه دی بلکې ښځه ده او دا خبره جوړ کړي ښځې ته ورکوي نو دونه دقیق معلومات د کائناتو باره کې قرآن چېرته ورکړی د امبرولوژي باره کې د فزیکس باره کې دا ډېر غټ لیکچر دی غواړم یو بل آیت تاسو وړاندې کړم فنګر پرنټ میتھډ موږ په 1508 کال کې لاس ورش فنګر پرنټ میتھډ چې جدا دی قرآن په سورې صباح کې که څوک هم غندي چې څنګه الله سبحانه موږ پیدا کړي او ته ووایي تاسو هم پیدا کولی شي ستاسو ټول وجود حتی ستاسو د every steps of your finger د هر یو سټپ د ګوتې پیدا کولی شي ما مخکې سر فرانسیس ګولډ دویم دا د باندې ریسرچ کړی دی چې هغه وویل دا څنګه امکان لري چې یو کتاب 1400 کاله مخکې باندې بحث کوي نن CIA FBI ټول همدا استعمالوي. دویم زموږ په قرآن کې بل آیت دی د اوبو باره کې د بوټني په مخه د بایولوژي باره کې
قرآن وی په سورة انبیاء دشتم سورة دشتم آیات کې وجعلنا من الماء لكل شيء افلا يؤمنون چې موږ جوړ کړی دي هر ژوندي شیان دی وګونه چې نن موږ ساينس باندې کوو چې هر ژوندی شی سلز لري او سلز سایټوپلازم لري سایټوپلازم د 500 نه زیات څه اوبه دي یعنی موږ نه یو فقط د خپل ډرینک کې وته یو نه انسانان قرآن په سورة فرقان کې زرتم سورة دشتم آیات سم آیات سورت دی چې موږ هر انسان جوړ کړی دی وګونه قرآن په سورة لقمان کې او نصر سورت کې چې موږ هر یو حیوان دی جوړ کړی دی نو څنګه قرآن دې خبرې کولی شي قرآن هم چې ویلي دي په سورة انبیاء یو دشتم سورت کې چې څوک هم ردی قیامت یعنی ورځ آخرت ورته ووایي چې الله سبحانه زور ته واچي او چې کله هم ستاسو د سکن خرابېږي خدای پاک به نوی سکن درته درد احساس وکړي دلته موضوع درد احساس ده نو چې کله موږ ډاکټر ته ورشو موږ وینه یا مغزه سوځېدلی وي ډاکټر خپل پین سره اخلي او چک کوي چې زموږ د پوستکي درد احساس کوي که نه کوي یو ساینټسټ چې ما نه اوس نوم یې انشاءالله یاد به شي ښه ساینټسټ وایي چې دغه درد احساس څنګه قرآن پر موږ مخکې احساس کوو چې درد په غوښه کې کېږي نه درد په غوښه کې نه کېږي فقط پوستکي باندې درد کېږي او د پین ریسپټر پوستکي باندې دا د کنټرول قبلولی شي نو قرآن صلی الله علیه مخکې ویل دي په ریاض میډیکل کانفرنس کې همدغه ساینټسټ چې د پوستکي ویلی او اسلام قبول کړو هغه ویل دا هېڅ څوک نشي ویلی فقط الله سبحانه وتعالی هغه شهادت کلمه وویلې لا اله الا الله محمد رسول الله دلته ډېر زیات بحث دی په امبرولوژي باندې علقه مضغه عظامه ډېر زیات بحث دی چې دا ټول آیاتونو ته وړاندې کولی شي مخکې ساینټسټ د جرمن ساینټسټ جوهانس کپلر هغه وویل چې ځمکه جوړه ده او سپوږمۍ همدن جوړې دي او دا لمر چې دی جیو سنټریزم دی خوځېږي نه جوهانس کپلر دا خبره وکړه چې دا خوځېږي نه بیا قرآن څه وایي په سورې یاسین کې څلوېښتم آیات کې کل فی فلک یسبحون چې هر یو خپل اوربټ تابع دي بیا وروسته ساینس ویلی چې نه 1991 کې چې اجتیاز بار هم تابع دي دلته ډېر آیتونه چې موږ باندې بحث کولی شو لیکن دا ټول په قرآن کې چا ذکر راوستو موږ سره چېرته وو دا د دې معلومات 7 سنچري کې چا ذکر وکړو حتما دا کتاب د خدای دی ځکه نور لار نه پیدا کېږي چا ذکر وکړو ته ما ته ووایه موږ نور بحث نه کوو چې مثلا بیرونونه ته چا زده کړي فقط 2 صفحونه دي دوی په خپل ټول عمر کې بیرون دی عربیانه چې همیشه مصروف وو خلکو سره خم نصرته وو هغه امي وو چېرته یاد کړي نه دي څنګه کمیونیکیټ ساینټسټ هم نه لرو چا کړي دي یا کوم بل علم داسې علم چې ارسطوټل ویلي دي منم چې ارسطوټل ویلي خو ډېر اشتباهات هم کړي په خپل معناګانو کې او اشتباهات قرآن اصلاح کړي مثل ما چې ته وویلې ارسطوټل څه اشتباه کړي دا ارسطوټل ویلي چې کله کائنات جوړ شول د بیگ بینګ نه الم ترون الله د بیگ بینګ نه چې کله کائنات جوړ شو بیا دا ټول شیان چې په حالت د ګیس کې په حالت د ګیس کې په قرآن په سورې دخان کې دا په ګیس کې دا په حالت د دود کې او نن انسان نشته په حالت د دود کې ګیس کې نه نو ارسطوټل اشتباه کړي دي چې کله قرآن وایي چې انسان چې کله جوړېږي په دویم سټیج کې دا انسان حیوان هر څه په یو ډیزاین جوړېږي لیکن دریم سټیج کې دا بیا انسان خپل شکل ته ځي او هم بل شکل ته ځي ارسطوټل وایي چې نه انسان اول نه په انسان شکل جوړ وي اشتباهات قرآن ته اصلاح کړي دي دا د اشتباهات د اصلاح ده نو څنګه دا چا کړي دي فقط خدای کولی شي اوس بیرته راځم ښه نمبر 1 ټیسټمنټ نمبر 2 د قرآن چیلنج نمبر 3 قرآن It's perfect with the science. Quran perfect with science سره لیکن دا ساينس په چا واچو یو بل غلط فهمي چې مسلمان لرو هغه دا چې موږ ټول ساينس د قرآن نه اخذ شوی دا نظر څوک لري دا چې ټول ساينس د قرآن نه اخذ شوی دا نظر څوک لري دا چې موږ د مسلمان په اړه ویلي دي ورون دا غلط فهمي ده دا غلط فهمي ده ډېر متوجه شي چې ګوره ساينس ضرور تعریف کوم ساينس شی دی ښه ساينس بدلیدونکی دی او ساينس همیشه بدل شوی دی مخکې ما یو ساینټسټ یو څه ویلی دي بل ساینټسټ بله تیوري راغلی ساينس همیشه بدل شوی دی لیکن تاسو وایئ چې ټول ساينس د قرآن نه اخذ شوی دی چې کله ساينس بدلېږي قرآن سره بدلېږي نه قرآن خپل هم دي ویلي نه کوم آیات کوم حدیث دی چې ټول ساينس د قرآن نه اخذ شوی دی قرآن چې دی آیات دی آیات شته وایي نښه نښانې ته هغه نښه نښانې تاسو په اسمان کې درکړې ده په سپوږمۍ کې درکړې ده په ځمکه درکړې خپل نښه نښانې راټولې کړي چې کوم تاسو قرآن ویلي دي لیکن ټول ساينس د قرآن اصل دا یو غلطه معنا ده صحیح ده د قرآن د ساينس کتاب نه دی مخکې ځو ښه په دې قرآن باندې پوه شوئ پوښتنه شته وروسته به وکړو
وخت کم دی زه به لږ تېز لاړ محمد صلی الله علیه وسلم د باندې ما مخکې ذکر وکړو چې دا ډېر یو غټ بحث دی څنګه موږ ثبوت کولی شو محمد صلی الله مختلف خلکو ته ما بیا هم په اوله کې ذکر وکړو چې عیسویانو ته یهودیانو ته زموږ بحث جدا دی خدایان زموږ بحث جدا دی دغه تعریف دغه چالنج دا چاته دی ایتیست دی ښه اوس وایو محمد صلی الله علیه وسلم څوک یو شخص عبدالله ولې هغه وویل زه پیغمبر د خدای یم منطق نه ثبوت کوو نمبر 1 نعوذ بالله مینه څه باندې غلط وانخلي زه چې مثلا نعوذ بالله دا په دې لاره ما څه غلط وانخلي ان شاء الله ورسره چې ځواب تاسو کوشش نمبر 1 ولې کېدای شي دروغ وایي نعوذ بالله نمبر 2 یا لیونه او نعوذ بالله چې زه پیغمبر یم نمبر 3 یا حق وایي یو سړی خبره کوي فقط درې وجه لپاره کوي کنه یا دروغ وایي یا لیونه نه اصحاب کار نه کوي یا حق وایي دریم بل میسج شته دی اوس منګه دنه مثلا بیرته موږ واسو خپل بحث نه واسو دا شخص چې کو پر درې پرنسپل باندې نمبر 1 یو سره دروغ وایي هغه څوک وي یو دروغجن وي چې موږ لازم ټیسټ باندې شهادت د خلکو دروغجن نه کړي ساده چې ورکړي الامین شهادت د علم بنیادی برخه ده کنه الامین دی دویم یو سره دروغ وایي هغه باید بل دروغ وایي تاسو پر افغانه دروغ سپورټ کړئ وشو دا چې دروغ وایي ته باید بل دروغ وایم که مثال ته په کور کې څو ځان چیرته ور په لاره کې زه په لاره کې چیرته ور به دفتر خواته وشو کنه څو دروغ باید دروغ سپورټ کوم او دلته ډېر موقع وي محمد صلی الله علیه وسلم ته چې باید ولا شو ولا حق ولا مثال دی هغه زوی ابراهیم کله چې وفات شو او مون دا سپوږمۍ له کلیپ واغسته نو خلک وویل چې د پیغمبر زوی مړ دی وګورئ نه دا لاین نخي د چا مرګ او چا ژوند لپاره سپوږمۍ کېږي نه که دروغ ویلې د ولې زه پیغمبر یم وګورئ سپوږمۍ مسلات شوی دي چې کله موږ سایکولوژیکل بیک اپ یا سایکولوژیکل ډسپوزیشن د محمد صلی ګورو یو دروغجن تاریخ دا نه هغه ته خپل کاکا راغی چې ابو سفیان ته چې موږ وته ښځې دال اولاد قدرت هر څه ورکړو خو د خپل پیغام دې پرېږدو زما دا مر په یو لاس کې یا په بل لاس کې زه به خپل پیغام پرېږدم بل یو سړی دروغ وایي هغه باید داسې دروغ وایي چې خلکو سره مشابه وي چې مشکل د خلکو چې یو چې ښځې وژلې ماشومان وژل مثلا راغی چې شته اقرأ باسم ربک الذي خلق دا موضوع چې اوس مثال ته وایم دا موضوع د خلک جنګ ته اشاره کول وایي چې یو دروغجن دا هغه چې خپل دروغ ثبوت خبره وکړو چې خبره اصلا مشابه ده نه شي نه ولا دروغ وي فائدې چې وا من په دې ویل چې کله موږ هیستوري لولو چې مخکې چې پیغمبر چې ډېر ښځوان کې وړه دی چې هغه یو مالدار سره واده کړو وروسته پیغمبر نو هغه باندې تکلیف زحمت هر ځای کې راغلی دی لیکن خپل پیغام په تعریف کې څه وکړو یعنی مقصد دا دی چې دروغجن به تعریف شي بیا هغه تعریف زموږ پیغمبر سره مخامخ کېږي نه بیا دروغ ته ویلې دویم دی چې دروغجن نه دی موقعات نه دی ویلي بیا کېدای شي هغه نعوذ بالله لیونی وي نو چې کله موږ یو لیونی تعریف وکړو بیا پیغمبر څنګه برابرېږي یو لیونی څوک دی مثال زه ورته یو لیونی راشي ما ته وایي زه پاچا یم فلوتومینین یو ډیزیز دی مایند کې فلوتومینین څه څوک دلته ډاکټر یې هغه پوهېږي نو فلوتومینین ته به څنګه چل کوې هغه ته چې ته پاچا نه یې نه شي ویلی هغه ته بچی به ته خط پاچا ستا باټ ګاډي چې دی باډي ګاډان دي نشته دی سازش نشته دی بیا خپل وځي پاچا نه یم لیکن د محمد صلی الله علیه وسلم داسې کارونه شوي دي چې هغه خپل خبره نه بدله کړې مثال د سورې کهف کې آیت دی چې زه ته راشته به سبا جواب درکړم سورت پورې ریولیشنز یعنې نزول بند و ځکه هغه پکې انشاءالله نه وویلې موږ سره ډېرې قصې دي چې موږ سره موږ پوهېږو چې هغه سایکولوژي بیکګراوند نور هیڅ هم فقط حق کوي هغه باندې تکلیفونه زحمتونه راغلي دي خلکو ته پیسې منلې دي دولت ته منلې لیکن نه دي قبول کړي نو بیا دغه ګټه څه وه چې هغه دروغ یا خپل ګېډه باندې تیږې تړلې دي وږي تیاد راسه بیا ګټه څه وه یا خپل د خپلو خپلوانو باندې تیږې ویشتلې هغه چې ویلي دي همیشه حق ویلي چې خدای پرېږدي چې خدای پرې راځي نو چې کله چون بحث لنډومه زه پوهېږم تاسو خپل حلوه شي مقصد مې څه دی چې دغه درې تعریفونه یو سړی چې کولی شي
دا تاسو تعریف کې واچو ځکه خپل تاسو جواب یې ماته نشته تاسو وایم دا تعریفونه موږ نه برابري فقط یو ته چې حق ویل دی وشو دویم راځو ټیسټمنی دوباره بیا د خلکو د نور ادیان چې وي که تاسو عیسوي مذهبونه ولرئ هندویزم ولرئ من دا نه و چې هندویزم د الله ریولیشن وو یعنی د الله کلام دی او یا سبت دی بل که تاسو هم لولئ د مثلا ذکر شوی دی book of Deuteronomy په نسمه تایم کې book of Song of Solomon کې ذکر شوی دی book of John کې ذکر شوی book of مارک شوی دی ماتیو کې شوی مختلف کې تاسو هندو کتابونه ولولئ په ویداس شوی یجوروید کې ساموید کې ادیوید کې په ټول بھگوت گیتا کې سل موږ ذکر شوی دا اخري پیغمبر دی تاسو شهادت خلکو ولا موږ هغه ارزښت نه ورکو چې وایي کنه وایي هغه وایي کنه موږ پرواګیر نه یو موږ قرآن ګورو نو مقصد دا چې شهادت یو مرافلو یو شهادت دا دویم اخر چې د قرآن از ایویډنس اف پروفیټ قرآن وایي چې مثلا پیغمبر دی چې موږ قرآن ثبوت کو نو چې قرآن ثبوت د خدای کلام دی چې قرآن د خدای پیغمبر دی نو په څه ثبوت چور سره سرکل دی کنه خدای هم ثبوت کو قرآن هم ثبوت کو قرآن وایي چې مثلا پیغمبر دی خبره نو بیا ورته واضح کړي چې ژوند باید موږ څه شی وکړو د محمد صلی الله علیه وسلم او د قرآن آیاتونو سره دا ورته واضح کړي نو انشاءالله فاونډیشن جوړېږي دې وخت پورې چون زه ډېر زر راغلم موږ یو ساعت هلته مصرف کړو خلک راته تاسو ناوخته راغلي وایي او زه ډېر تیز باندې راغلم ډېر شیان مې کټ کړل اوس زه یې بېرته لنډوم موږ اول کې وپېژندل دا بې خدایان چې څه رقم دوی بې خدای کېږي او موږ په دې پوه شو چې دوی منطق عقلي نه دی او نه منطقي دی دوی ټول چې ایموشن دی او بل کلچر دی سوسایټي ده او بل د دنیا دپاره مینه ده دا ورور ته ورور چې کوږ راغلی بل چې موږ وپېژندل چې عیسویان دي بې خدا زموږ باید بحث څنګه شروع کړو اول به تاسو موږ ثبوت کړئ دریم موږ د خدای د قرآن نه د ثبوت کولو طریقه زده کړه ډېر بحث یو بحث زده کړو دویم څلورم موږ د قرآن ډیواین نیچر وپېژندو پنځم موږ محمد صلی الله علیه وسلم په درې چوکاټونو کې واچو او هم په کوم چوکاټ کې فټ کېږي هغه دی چې حق ویلي نور تاسو خپله بحث کوئ اوس موږ راځو چې دا هم کله وکړل نو هغه نه به تاسو کولی شئ ژوند اسلام سره او ژوند ستاسو د مذهب سره هغه باندې بحث کوو انشاءالله زما لږ پاتې دی ختمه شي response to atheism تاسو درېږي کینی خیر ودرېږي یا ودرېږي بیا کینی خیر انشاءالله زه به فقط او فقط 30 منټ نور اخلم هغه نه بعد سوال جواب دی او سوال جواب دا اوس یو بخش دی چې موږ په هغوی لږ بحث کوو موږ خو اسلام وپېژندو قرآن وپېژندو اوس هم وپېژندو اوس راځو ژوند باندې بحث کوو ځکه موږ انسانان مشکلات لرو او موږ د خپل مشکلاتو حل لپاره لار لټوو اوس موږ ګورو صحیح ده حق دی اوس حل لاره چا سره حل لاره اوس ګورو اول ساینس څه شی دی ساینس څه دی زه اوس غواړم تعریف وکړم نو تعریف په ساینس څه شی دی ساینس په تجربو ولاړ وي یا په تجربو سره شوی دی یا ساینس اصل کې علم ساینس او علم باید موږ استفاده کوو چې علم موږ استفاده کوو اجا خپل شادي کړو او تدبیر نه کړو ها دې به موږ علم سره علم باید موږ وخت علم خپل علم باید استفاده کوو چې علم موږ استفاده کوو دا ساینس کې کوم څه کوي شادي په دغه تدبیر سره وړي ها دې سره دا کار کوي ساینس بدلون کوي ساینس مثال تجربه شما راځي مڼې سری دي ما ځین مڼې دي او زما تجربه صرف سری مڼې دي مڼې سری دي چې کله زه مڼې سری دي چې زیړه باندې نه مڼې سری وځي نو ساینس تجربه او ساینس همیشه بدلون کوي او ساینس څو سرکل لري ها هایپوتھیسس تاسو کله فزیکس ولولئ اگزامپل دا شاګردان درس ورکوي هایپوتھیسس تھیوري ایکسپریمنٹ بیا اسټابلیش فیکټ اند لا راځي یعنی همیشه لپاره تیوري او هایپوتھیسس هیڅ ارزښت ساينس کې نه لري هر څه تیوري ورکول شي لکه بابا پایلټ په 1992 کې تیوري ورکړه چې زه په 2 ورځې په اوبو ټانکۍ کې پروت وم اوبو ټانکۍ کې بدون اکسیجن نه چې کله میډیا راغله چې کی ثبوت نه کړو نو همیشه لپاره تیوري سره ورکول شي ساينس دا ده لنډ تعریف وشو
is life just a game آیا ژوند فقط یو لوبه ده که زه ووایم ایتیزم من تعریف کوم ایتیزم کې خدای نشته چې خدای نشته د معلومي قیامت نشته چې قیامت نشته دی جنت او دوزخ نشته دی چې جنت او دوزخ نشته دی ورځ د آخرت نشته دی هلته چې ورځ د آخرت بیا د معلومیږي چې جسټس او عدل نشته دی نو بیا ژوند چې شو چې ژوند فقط په همدې میدان شو نو ژوند چې په همدې میدان شو زه په خپل قدرت کې هر څه کولی شم د دې ژوند بیا ښه مثال چې کېږي جی ټي اے گیم چا وهلی جی ټي اے گیم جی ټي اے گیم چې موټر خلاص کړو موټر بخلو خلک وژنه وایس ځکه دلته اکاونټیبلټي نشته دی پښتنه سوال نشته دی جواب نشته دی بیا خو همدا گیم شو که هغوی ته ویلې از لایف او ته یس موبایل دې واخله او ته موبایل زما شو ځه گیم شو که نه مونږ خو چې مثال ډارېږو نه کوو خدای نه ډارېږو ورځ د آخرت نه ډارېږو ته هټلر سره بچي وکړې هټلر نشي کولی ژوند ایتیزم سره موږ انسانان ټول عمر په امید ساتلی دی که یو سړی نورستان په غرونو کې تکلیف و زحمت وباسي په دې امید دی چې خیر دی په ورځ د محشر بس خدای پاک ما جنت کې واچو جنت کې به زه خپل خوند واخلم هغه ته دا امید نشي ورکولی ایتیزم چې یو غریبه مور چې خپل بچان غټوي او په دې امید چې خیر ما د خدای اجر راکړي دې مور دا امید نشي ورکولی دا یو گیم دی زمونږ په ځنګل کې د حیواناتو هېڅ فرق نشته په ایتیزم سره آیا ته غواړې دا سیسټم راولي بیا ته وایې چې مسلمانان خلک وژني ښه چې وژني په کوم عدل په کوم قانون ته د هغوی فیصله کوې تا سره باید حتما وي ته یو څه چې ته ښه وایې زه ته ښه وایم ځکه زما خپل عدل دی ستا خپل عدل دی زه وایم صحیح دی ته وایې غلط دی څوک قانون جوړ کړي همیشه موږ دپاره د خدای ضرورت شته چې دې دپاره چې موږ عدل ته ورسېږو امن ته ورسېږو ژوند وکړو چې امن عدل نشته ژوند نشته خدای هم نشته غواړې دا نه غواړې چې څنګه مقصد په ژوند کې نه وي نو بیا ژوند گیم شو او چې کله گیم وي نو بیا ته یو سوال هم نشي کولی چې ووایې چې مسلمانان ولې دا کار کوي مسلمانان ولې ښځو ته حقوق نه ورکوي ځکه ته د ښځو حقوق انتخاب کړه ته په کوم پرنسپل انتخاب یې که ته وایې داسې حقوق ورکړه ته دروغ وایې دا ستا فکر دی ته په هیڅ هم سوال نشي کولی ځکه تا سره فرقان نشته دی ته په کوم قانون ما سره بحث کوې ته چې ما ته وایي اسلام داسې اسلام هسې اسلام داسې پیغمبر هسې پیغمبر هسې په کوم قانون خبره ده که نه که ته وایې زما قانون ستا قانون سبجکټیو دی ستا خپل ځان دپاره زه خپل کور کې تطبیق کا کوم قانون کوم یونیورسل لا ما ته راوړې تاسو په دې خبره پوه شئ که نه چې ژوند ایتیزم سره بې معنا دی بې امیده دی بې مقصده دی نو چون بې مقصده بې معنا دی نو دې بې مقصده بې معنا کې یو سوال هم حق نه لري لطفا سوال نه مه کوه ژوند اسلام سره هغه وروسته راځم بیا خیر دی بل دی the death of logic on the ground of atheism د منطق مرګ په ایتیزم باندې منطق په ایتیزم کې مرګ دی یعنی وجه په ایتیزم کې خیمه شته دی ځکه وجه راځي عقل نه او عقل او شعور څوک ورکوي ایتیزم په معنا زه هم چنان یو میټر یم میټر پېژنې که نه یو ماده یم او غوا هم یو ماده ده او غوا هم چې یو ماده دی لیپټاپ هم یو ماده ده نو چون زم ماده یم هغه ماده دی نو ځکه مادې شو نو موږ عقل له کومه کو که زه یم زه وایم نو دا او زما عقل سوال لاندې راغی ځکه ما یو څه خبره کوم وشو د ده زما فاونډیشن چې دی فاونډیشن زما عقل دی دا د عقل د کوم ځای نه کو نمبر 1 ځکه چې ټول ماده یو ته د شادي خبره ول نه اورې ځکه شادي ده ته پوهېږې هغه یو ماده ده هغه سره عقل نشته شعور نشته دی یو چې تا یو غوا په لغه ته ووایې ته غوا په لخت ته ووایې ورو ول دی غوا په لخت ته ووایه زه ووالم هغه بې شعوره شی دی معصوم دی ویوالې نو بیا خو زما هم داسې شوم ته هم داسې شوې نو ته اول دا ثبوت کړه چې تا د عقل د کوم ځای نه کړی دی او که هغه ووایي چې نه کمپلیکسیټي یعنی کمپلیکسیټي څه پښتو کې مغلق بودن د انسان د عقل نتیجه کېږي نه کېږي موږ نه دا ککړوش نه دي دا ډېر مغلقه دي د انسان نه ککړوش سره عقل شته دی هغوی کله ټلیسکوپ اخیستی سپوږمۍ ته ګوري چې کوم طرف ته دی مګر دا نه کله ټول شوي ته راځي ته فکر وکړو چې ولیکو راځي چې موضوع باندې نه دا اول د عقل د سوال لاندې راغی ته د عقل تا له کمه کړی دی چون ته باید خدای ومنې چې خپل عقل ومنې که نه د عقل نه ثبوت د عقل له کمه کړی کانشسنس شعور د له کمه کړی دی دا شعور ته چې وایې زه یو ماده یم نور حیواناتو په شانتې نو بیا نور حیوان شعور نه لري ته یې ولې لرې
دنه معلومیږي چې موږ شاته یو ارادي ډیزاین شوی دی چې هغه د الله سبحانه وتعالی وشو ایتیزم ژوند سره امید نشته عدل نشته او هغه نشته دی حساب نشته دی او نه عقل شته نه شعور شته او نه حساب شته نو داسې ژوند څوک غواړي قبول کړي وشو نو اوس life with atheism and life with Islam چې کله موږ ایتیزم تعریف کو نو موږ په دې نتیجې ته راغلو چې دا تعریف د قبول وړ نه دی اوس چې موږ اسلام تعریف کو اسلام ژوند څنګه تعریف کوي اسلام ژوند د چی وي اسلام ډېر عادي چې موږ کائنات جوړ کړي دي انسان جوړ کړي دي دنیا ته لېږلي دي چې دوی اعمال چک کو الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا خلاص بیا ورځ آخرت د دې موږ ګورو اعمال چې کوم نیک کړه جنت کوم بد کړه دوزخ ته ځي خلاص شو زه یو رقم تعریف ته ورکوم چې الله هم ویلي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې معنا ته ورکوم زه به ژوند څنګه تعریف کوم زه به ژوند تعریف کوم دوه ټکو باندې ما سره شپږ دقیقې وخت شته چې الرحمن او الرحیم صرف دوه ټکو باندې ها الرحمن څوک دی مهربانه عموما الرحیم بالکل الرحمن موږ پیدا کړی یو په کوم ځای کې په رحم کې وشو په رحم کې درد شته غم شته وګتیا شته جنگ شته یو هم پکې نشته هغه یو مثال دی الرحمن دی یو مثال موږ ته راکړی دی ته دا ووایې چې په هغه ماشوم د دې احساس کولی شي چې رحم څه دی امن څه دی نشي کولی ځکه هغه جنګ نه لیدلی که هغه ماشوم ته بېرته جنت ته ولېږي هغه دا چې دا جنتي څه پکې نشته دی دا جنت ماته یو بل ښایسته ځای راته راکوي ځکه هغه د امن تعریف نشي کولی امن څه شته وایي بله اوس دا ټلیفون کو چېرته مې اسلام تازه کې مو خلکو منډې وهلې ما ورته کتل نه یا زموږ مسلمانان بم وهلتل او دوی منډې وهي دا منډې نشته دی یو مور خپل بچی سره منډې نه وهي چې منډ نشي مانا همدې یو بچي ته امید دی ځکه میړی مړ شوی دی دغه درد احساس ماشوم سره نشته دی نو خدای پاک موږ دې دنیا ته راوستلو سره دی یو د مینې کاغذ سره چې هغه د قرآن په قرآن کې همیشه دپاره تا ته لاره ښودل شوې ده یو کامل کلام هغه دین اسلام دی لاره یې درکړه وشو بیا ته مړ شوې امام غزالی رحیم الله هغه وایي چې مرګ هم عذاب دی هم تحفه ده مرګ همیشه دپاره مشکل نه دی ډېر خلک خودکشي کوي هغه ته حل لاره ګوري ډېر خلک خودکشي کوي مرګ ته د حل لاره ښکاري مرګ همیشه دپاره موږ د غم نه دی هغه چا د غم دی چا چې غلط کارونه کړي دي امام غزالی رحیم الله د علم سنجتولیه جن هغه وایي چې مرګ همیشه دپاره غم نه دی خوشحالي ده چې یو ښځه ډېره زیاته ضعیفه شوې وي ګرځېدی نه شي 15 کاله خلک تکلیف شي مړه شي اکثر خلک خوشحاله وي مرګ همیشه غم نه دی نو موږ مړه شو بیا الرحیم بیرته چې خپل رحم تعریف تا ته معلوم کړي بیرته جنت ته ولېږلې د رحم نه فقط دغه یو څو دقیقې لږ تکلیف زحمت باندې راغلی تر څو جنت تعریف تا ته معلوم شي دغه د رحم تعریف تا ته معلوم شي جنت دا زموږ د ژوند تعریف دی په اسلام کې دلته خوډب نشته دلته کمزا نشته دلته بېمانۍ نشته دی هېڅ هم نشته دی چې یو کس په غره کې یو چا سره ملاقات کوي هغه د خدای نه ډارېږي چې زه خیر سړي سره عیب ورته ونه رسومه ولولې قصې ورته د عمر بن خطاب چې په کوڅه کې به ګرځېدو تر څو پر څو وږی ویده نه شي او چې ښځه خپل ماشومان ته ډوډۍ پخولا سره څه وکړل او وزن یې په خپل په شا و شپېته کلن سړی او عکس یې ما ته راکړي کومک سره کوي نه چې ورځ د قیامت ته زما بوج نشي اخیستی دا اسلام دی په غرونو باندې مې دانې شیندل څو مرغۍ موږې لاړ نه شي دا اسلام دی امن نه ډک سوکالي نه ډک بیا به ستا سوال جواب کې نور پوښتنې چې کور کوم ډېر شیان پاتې دي نو ژوند اسلام او ژوند ایتیزم سره فرق انتخاب کې مې انتخاب اوس یو بل سلایډ ته راځو انشاءالله چې د آخري سلایډ دی اوس موږ چې شی لوستي دي نن ښه کنکلوژن دا دی چې منطقي یو شخص منطقي یو انسان په حیث ته چې وایي زه انسان یم د دې تعریف سره ته باید خدای ولري چې خدای نه لري انسان نه ځکه عقل نه لري شعور نه لري
چې عقل شعور نه لري انسان نه هلکه ته انسان یک شی که نه ته ځان عقلي یو سپیشي یا بینګ انتخابی ته باید خدای قبول کړي دویم الله چې چون زمون خالق دی عبادت شی دی عبادت راغلی دی عبد نه بندګي نه او همیشه د عبادت تعریف د سند دی چې مثال ته به ټول ورځ جماعت کښېنې او تسبیح وایې او ستا عبادت کې نه که ته امور د ښه خبره کې ستا عبادت کېږي بند دی هغه عبادت چې دی چې الله او د رسول کلام تعقیبوي بس ستا عبادت دی ما ته مخکې وویلې چې تاسو یو دین درکړی حل لاره درکړې هغه لاره تعقیب کړه ته عبادت کې بیا نور ساینسي ریزنز دي چې لمانځه کې او ذکر کې او دې کې څه ګټه ده نو عبادت زمونږ باید الله عبادت وسو پر خپل مقام ته ورسېږي کوم مقام چې مخکې ذکر وکړو راځو بل ته اسلام حقیقي دین دی په منطق باندې او په ثبوت باندې نه فقط په نظر باندې او عقیده باندې په منطق او په ثبوت باندې حقیقي دین دی موږ ثبوت کو خدای بهترین وضاحت دی د دنیا د جوړښت لپاره هیڅ جوړښت بل ثبوت نشته د دنیا لپاره بغیر د خدای بودن نه ژوند یعنی معنادار د اسلام سره ژوند معنا نه ډک دی په لندن په حیدرآباد پارک کې یو ښځې یو جنۍ ځان وژلی و او دلته یې لیکلي وو په خپل کاغذ باندې زه نه پوهېدلم مقصد نه چې خو ځان مه وژنو مقصد ډېر خلک ژوند مقصد نه پوهېږي او اسلام سره ژوند په مقصد سره دی او بل کنکلوژن دا دی چې موږ دا نن په دې پوه شو چې څنګه کولی شو چې دعوه د ایتیس سره شروع کړو او څنګه دغه پیغام ورته صحیح طریقې سره ورسوو دا باندې موږ زده کړل دا زموږ نننی کنکلوژن دی مخکې ځو call for action یعنی تاسو اوس به چې بعض سوال جواب نه تاسو مخکې غواړم دا نن تاسو علما شوي او لاړې او بس خبرې غټ شي ګان نو زره نشته دی راولي څنګه نلم راولي یو کتاب کیروي ماته دا دې څنګه ما یو چا سره مذاکره وکړه سوي وو نو زما شاته افریقایان تاسو بدلنی هغه زره غټم دي او وزن هم ټیک دي کنه زما شاته مې نازل خبره ماته رحمت الله پرې نن به اسلام ورکه وایم پرې نه دي ما لاړې تویږم یعنی زه د مور لږ شاته شته لږ دا دین د سمنه چې دا زما کار د دین زما ته نه فقط دعوت زما وظیفه ده چې لږ شاته شم مقصد مې تاسو نن تاسو هیڅ هم نه ذکرې فقط لا رمضان ته پیدا کړی دا ګل هغه د اسلام کلاسې ته خبره ختمه ځان برسوي چې کتابونو په اصول باندې اصول په انګلیش پوهېږي زه تاسو کتابونه ښیم هغه ولولئ انشاءالله ویب سایټ ته ښیم هغه ولولئ ویب سایټ چې د حمزه زورسیس یو ویب سایټ دی هغه ولولئ او شیخ جعفر ادریس د هغې کتابونه ولولئ ابن تیمیه رحمه الله په باندې ډېر کار کړی د هغه کتابونه ولولئ ابن قیم هم چې په باندې کار کړی د هغه کتابونه ولولئ او بل علما چې دي ذاکر نایک کتاب لیکلی د قرآن مورن ساینس هغه ولولئ او انشاءالله کتابونه ولولئ فلحال دپاره تاسو خپله نور لارې پیدا کوئ نور کتابونو ته نو انشاءالله د بعد سوال جواب ته ځو بیا اخر تاسو یو ویډیو هم ښیم چې کابل کې مو کړې ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله